ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. یعنې موضوع خو بنډار ده. زه لایف کول کې فرشته رالم. دا تاسو به کتلی مې شمشاد ټي وي کې کار کولو او زیاتره پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو سټوري باندې هم لیکلي واغې چې نن شپه زمونږ بنډار دی او پوښتنې به هم د کرکټ کوي. دلته زه چې دا بعضې کسان وګورم دلته ما ته کال کېږي یا نه کېږي. ما ته خو کال کېږي. فرشته جان ته دلته کال وکړه نو زه به کال ایکسپټ کړم. نو زه خو ما نه دي کتلی چې ستاسو کال نه دي راغلی اوسه پورې. زه به ټولو خویندو او ورونو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم. سلامونه. سلامونه، وخت بخیر. ښه بخیر، ساعت مو ښه دی؟ الحمدلله. بدرنګه څنګه جوړې کلاري د وخت ساعت ښه تېرېږي؟ کور کې خیرت دی؟ ولا شکر دی. نو سړی چې خو چې سټوري ورکړي نو دا سټوري چې خلک ورکړي خلک خو په ټایم باندې لایف راځي که نه؟ ساري ډېر. نو زه هغه کسان په لایف کې د هغوی نه هم ځکه چې داسې یوه موضوع چې موږ باید د افغانستان په ټایم 2:30 بجې لایف، خو داسې یو سیستم چې زما موبایل کې څه ستونزه شوې وه نو هغه شوی و، هغه مې راوړ دلته جوړول ته هغه سره اړیکه ونیولم او چې دغسې تاسو وویل کېږي چې رایف راشو نو ښه به همدا اوس هم زه بیرون یم. ځکه تاسو سټوري کړې وه بیا هم ما شیر کړې وه نو خلکو میسیج یې کولی چې تاسو یو کار هم په وخت باندې نه ترسره کېږي، هم کرکټ هم دلته هم سیاست. نو خلکو وایي ما خپله د ګورې زه روان یم که نه کرکټ نه پروا نه کوي، زه خو روان یم کرکټ ته. نو هغې دپاره ما ویکسین کړي وه. نو ټریول دپاره ویکسین ډېر ضروري که نه ځان سره به یې وړې. ځکه امریټس ایرلاین دا او بیا دوبۍ کې ما سره خو د دې بیا هم پاسپورټ دی خو هلته مودرئ، ځکه هلته مونږ کرنتین نه کوو خو بیا بهر هم پرېږدي چې ویکسین در سره یې او بغیر ویکسین نه دې پرېږدي نه. نو الحمدلله هغې پسې ډېر زیات ګرځېدم راګرځېدلم. نو اخر مې هغه سرټیفیکیټ نن راواغوستلو نو اوس راته لارې ازادې دي الحمدلله. بس لوبې خو ته هم ګورې خو لوبو کې به درنه څه تپوسونه زه هم کوم ما نه به هم کوې. حتما ولې نه. نو افغانستان کې حالات هم ښه نه دي او یعنې د ټولو افغانانو صفر شوي دي. نو د کرکټ په اړه همداسې یو موضوع د کرکټ نه داسې خلک کې کرکټ کوي، یعنې د ټولو افغانانو په زړو کې داسې هیله اچولې چې اوس کولی شو حداقل کرکټ د طریقه نړۍ سره مونږ هغه سیال وو. په هغه هیله لږ څه چې مونږ ګورو لکه زمونږ هغې په سره لږ کمرنګه شوي دي، منځه تللي دي. نو په دې تاسو معلومات راکړئ چې څنګه د کرکټ میچونه به کېږي د افغانانو که نه؟ کرکټ میچونو په باره کې خو هم درته زه وایم دا خلک هم وایي دا اواز داسې پخپخې کېږي دی تا اواز ښایي که د ما اواز ښایي زما پخپخی شاید زما و چې ځکه چې زه بیرون یم او بیرون نه دا موبایل دی شاید ټیټ ښیي که نه د ساوند سیسټم سره شاید لږ شان مشکلات دي. زما پوښتنه دې واورېده؟ ستا پوښتنه مې واورېدله خو دې پوښتنې جواب دله زه در کوم خو دلته زیاتره کسان وایي چې فرشته چېرته ده. فرشته خو همدې ځمکه کې ده. فرشته دلته ده؟ د دې دنیا په مخ تر اوسه خو ژوندی یم. فرشته خو دلته ده خو چې فرشته نه بل ملک ته لاړه نه شي، خارج ته لاړه نه شي، لارې ورته ټولې بندې کوي ځکه چې د افغانستان کې دا رسنۍ به څوک کوي. هو د امتحان یو بله موضوع دا وه چې زما په اړه خلکو کومنټونه به م کول او میسیجو کې به م خبرې ما ته کولې. زه مثلا افغانستان نه بیرون تللی یعنې په دې اواخرو کې ما یو فوټوشوټ درلوده د هغه په اړه خبرې وکړم پرون شپه به زموږ تاسې خبرې وشولې. په هغه فوټوشوټ کې ما انډین کالي اغوستي وو. نو د انډین کلچر او هغه همداسې ده که نه چې د هغوی کالي همدغه دلته چې څوک فوټوشوټ کوي یا د دوی په میډیا کې سړی کار کوي نو د دوی په ډول کالي باید سړی واغوندي.
نو به ماته ډېر کسان دا کومنټونه منفي کومنټونه یو کړي چې دا کمنټس زه خیر دغه موضوع هم پکې زه راولم هغه کرکټ پښتنه مزه تاسو وروسته درکم ځکه دا خو نیوکه د هر یو افغان حق ته د ما خو ولا خوب نه کړ سترګې موسم پړسېدلې چې کار ته تلم تاسو مې خبرې وکړې کنه ځکه چې هیوادوال ډېر په اوسه دی هیوادوال خول ماته ګوت نسی چې ریم سیدګي دا څه روان دي خو دا ستا چې کومې ویډیوګانې اخره کې راغلې وې دوه دانې ویډیوګانې راغلې وې لباس دی مونږ هر یو افغان بیا ته کتلې په ټي وي باندې په تلویزیون باندې کتلې بیا چې کوم ته لباس کې وي افغانستان کې شمشاد تلویزیون کې نو دا تا چې کوم لباس په انډیا کې کړی وي آیا دا افغانستان کې کولای شو کنه دي شو کولای نه د افغانستان کې هیڅ امکان نه درته په افغانستان کې چې کله موږ د افغانستان فرهنګ ته کار کوو او هلته چې موږ په هلته رولز وکنه د رولز له طریقه د چې مثلا نور میډیا کې کسان کار کوي یعنی موږ د موږ په شان مخکې زموږ او تاسو یو مشهور متل دی کنه چې چیرته اوسې په خوی به دی هغه شي یعنی ما په میډیا کې کار کوو میډیا او خپل فرهنګ چې ما کله کار کوو زه په هغه وم خو دلته چې زه راغلم مثلا دلته چې کله کار کوم صحیح ده دلته د خپل کاریر لپاره زه کار کوم خو ځینې شیان زما په زړه باندې شاید نه اوسي که نه که زه چېرې موډلینګ کوم د یو کمپنۍ موډلینګ کوم هغه کې ډرس زه اغوندم زه باید د هغوی په خوښه ډرس واغوندم کله چې کار کوم دا سیستم ستا یوازې دا ویډیو نه راغلی نجیبه فیس پسې خو ما په خپله ویډیوګانې کړي دي فرزانې پسې ما ویډیو کړې ده زیاتره راته ویلي چې ویډیوګانې ډیلیټ کا خو ما ډیلیټ کړي نه دي زه اولنی کسه شو چې تا ته ما په خپله میسیج وکړې ګورې تا ته ما وکړې مې چې دا څه خبرې دي ګورې ته ځکه په تا ته ولې ما میسیج وکړې ته څه زمونږ پښتانه یې بیا که اوس که نجیبه فیض وخیم کم خواته ټوپونه وي هغه ته په خپله کتلی دا کله یو تغې کې ناستی کله بل تغې کې ناستی او بیا درته زه یو بله خبره وکړم چې زمونږ فرزانه پاتې شوله په انډیا کې دا آیا هغه خو یو هندو بوای فرینډ لري ته به هم یو بوای فرینډ هندو وساتې که نه افغاني سره به یې واده کوي دا خبره خو هم صفایي ځکه چې ته وایي چې چېرته اوسي په خوی به د هغو شي نو بیا ګوره مثلا بوای فرینډ ساتل چې څوک بوای فرینډ ساتي هغه شخصي ژوند چې څومره هغه ژوند یې پرایویټ هغه څومره هغه کوشش فرشتګانې د شخصي ژوند کې نه زه ستا کار لرلی شم نه بل څوک لرلی شي خو دا نیوکې چې دي که نه به په ما باندې هم د ټولو حق ده په تا باندې هم حق ده دا بوله فارسی بگو فارسی ما یاد نداری برادر اونجا उसको داری او ما نداری تو فارسی بسیار سخت است تو زه یو خبره وکړم که نه خو زیات کنه دا تا چې کوم لباس اغوستی او نن سبا کې که خارج کې وګورې ما زیاتره دلته کتلي د دې نه بد لباسونه اغوندي خو ما خپله تا پسې والا میسیج وکړ غوسه هم راغلې وه هادي ورې د غوسه خو راغلې وه زه خو غوسه ناکه یم او دما خبره خو څوک غورځیم نه این که زه افغانستان ته درغلی خامخا بنډارم کولو نجیبې سره مې بنډار نه کړی خو هغلته ما ته معلوماتو چې هغې کم خواټوپونه ول بیا یو ځل ته فیصل بنګش دی که هغه سره لایب راغلی وي نو په هغې کې ما افغانانو ډېر نیوکې کړې وي ځکه هغه خواته که ته ټوپ وایي نو هغه خواته حالات خرابېږي نو یو افغان هم دا نشي برداشت کولی خو راتلونکو کې بیا ته څه لري راتلونکو کې آیا دا لباس اوس چې فرزانه کوم لباس کوي زه خو یوازې تا نه زه دا نیوکه به زه یوازې په تا نه کوم فرشتې اوس دا نیوکه زه په تا نه کوم زه په خپله زه هم داسې ښه انسان نه یم اول ته زه وښیم موږ هلکان او جینکیانې دا ټول لوفران دي نن سبا به خدای کته اول خپل ځان درته وښیم ځکه اول به ځان د ګوتې نیسي زه هم داسې ښه نه ان الګ جنۍ شو کوي جنۍ د الګ شو کوي خو که ټیک ټاک نن اوس مودا کې وګوري تاسو ما ټیک ټاک هم کتلې نورم کتلې ده کنه خو بیا هر خواته یو انسان اوري خو دا که ټیک ټاک هم ته وګوري یو جنۍ راشي اول سترګې ښکاره کوي د سترګو ښکاره کېدو نه پس بیا لباس ښکاره کېدو نه پس بیا ټوله راشي د هغې نه پس بیا د بیلې ډېره ماپي لږ نامه غوټۍ وښي نامه غوټۍ نه پس هر څه پسې وباسي نو دلته د ما سودا دیزی ته ده نو دې کې څه وسوی ته مسله ده
یوه خبره یو کار ما کړی دی که نه، هغه لباس چې مثلا ما واغوستی د یو برانډ لپاره ما کار کړی، په هغې کې ما ته مثلا هغه برانډ لپاره ما دغه لباس اغوستی او ما دې کې دوریږي نه ده کړې. زه څه رقم دوریږي مثلا ما دا نه دي کړی چې زه میډیا کې راشم ځان وښیم، افپردهي ځان وښیم. او زه کله چې مثلا میډیا نه لري فرشته یو خبره نیسم، زه ته یو خبره دا ویډیو تا خپل اپلوډ کړی و، که دا درنه بل چا اپلوډ کړی و نو بیا دا ګورم ما ویډیو اچول د ویډیو کې راغلی چې مثلا شاته یو بل کس ده، هغه د یو برانډ و، د هغه برانډ لپاره ما دا میک اپ کړی، دا ډریس ما اغوستی، د هغه لپاره ما فوټوشوټ کړی دی. داسې یو څه ده. او دا ویډیو ما خپل شیر کړه، دا ویډیو ما خپل د خپل انسټاګرام نه شیر کړه، په دې وجه ما شیر کړه چې سبا رانشي افغانان ماته بیا ونه وایي چې ګوره ته راځې په خپل انسټاګرام کې ځان مونږ ته ملا جوړوي، یا یعنې خپل هغه ویډیوګان مونږ سره شیروي چې د هغې کې مثلا لستونې شته دي، کالي دې منظم دي، ګور چې مونږ ستاسو ویډیوګانې پیدا کړلې، دا کار ما نه دی کړی. ما زه چې څه رقم وم همغه رقم ما په میډیا کې هم شو کړی دی. دا مې نه دی کړی چې میډیا کې راشم ځان ملا ونیسم او شاته چې زه هر ځای ځم او ما لباس داسې چې هغه هیڅ یعنې یو بل ډول وي. او میډیا کې راځي ځینې کسان چې ما ته کنځلې کوي، نجونې که هر څوک دي، د هغوی ژوندونه ما ته معلوم دي، ځکه چې څوک چې د افغانستان د بهر ژوند کوي د هغوی ژوندونه ټول ما ته هر څه معلوم دي. نو په دې دلیل نه غواړم چې څه ووایم. فرشته جانې یو قسم د چا ژوند کې مداخله نشي کولی، یو څوک هم حق نه لري. خو اوس خو یعنې زه هم در باندې خفه کېږم، بل افغان هم در باندې خفه کېږي، نور هغه ستا شخصي ژوند دی. ځکه ما دلته وویل که ته چېرته دا کوم خلک چې تاسو بیدو اډورټایزمنټ کوي یا د کپړو کوي یا یوه سندره جوړېږي یا یو فلم جوړېږي، هغو په پټه باندې ویډیو کې یو افغان هنرمند دی د هغې نه پټه ویډیو کې هغه بیا وایرل کړي، په هغو باندې بیا ډېرې پیسې وګټي. نو په دې خاطر ما خپل هم دا ویډیو وکتل، لږ شانتې وه. ما وی د دې نفس بیا که غټه ویډیو راوتله نو دو ور باندې پیسې حتمنې ضروري ګټلې. په تا ته نن سبا کې پته په افغانستان او پاکستان او انډیا کې خو دا یوټیوب پیسې ورته لږې زیاتې ښکاري، څنګه چې بهر ملکونو کې دومره زیاتې ورته نه ښکاري، خو هلته ورته زیاتې ښکاري. نو ته په افغانستان کې راتلونکو کې کار کوي نه، شمشاد ته به بېرته ځې او که نه کوم یو بل ملک ته به ځې د انډیا نه؟ دا چې هر رقم ته راځي خو هغې ژوند کې خو زما کار نشته چې نمونې راځي که دغه راځي نو هغې کې زمونږ کار نشته. ګورې موږ ټول چې یو که نه، موږ ته د یو د بل د کورنۍ پته نشته. یو ورځ مې چا سره خبرې کولې بې ادبي ماتې، نو همداسې یو خور وه، ما به ورته خور ویلي خو یو افغان او خبرې به مې ورسره کولې که نه. نو ما ته وایي یو فلانې ځي خو موږ د دې ځي او موږ ډېر زر طلاق هم اخلو. ما عجیبه خلک دي ولا چې نو په دې خاطر باندې دا کمنټس ته لولې ما ته پته ده غوسه انسان ته ورځي. ما ته خپله په فیسبوک کې خلک کمنټس کوي یا په ټیک ټاک کې غوسه انسان ته ورځي، خو بعضې نیوکه وکړي هغه نیوکه ښایي. نو راوشو خپلې موضوع ته. زه خیر دی دا شونه به لرې کړو، دا شونه به لرې کړو. په ځای دا چې مثلا ځینې راځي ما ته کنځلې کوي دوی، یعنې په هغه کنځلو باندې دا ښایي چې مونږ ښه یو او ته چې ته به فلانو بسمدانو دا هغه یې، خو ستا کنځلې ستا ادب ښایي. دا ښایي چې ما چاته کنځلې نه دي کړې، مثلا ما ته ځان شو کړی، هر څه شو کړی، دا زما شخصي کار دی که نه. دا خو هغه زما اخلاق چې دی هغه د هغې پورې باید نیوکې وکړي. زه جانب مقابل سره هم رفتار کوم. ځینې کسان راځي خور مور پلار کنځلې کوي که نه، کله چې خور مور پلار ته کنځلې کوي خو دا خپله تربیه کوي. خو یعنې که زه بې تربیه یم، یعنې زما لباس اغوستل د ټولنې هغه نه دي، خو بې تربیه خو هغه هم ده چې راځي ما ته د خور مور کنځلې کوي. نه خیر دی، خلک خبرې کوي، کنځل کوي، هر څه کوي که نه. ستا شخصي ژوند دی، نه در کې زه کار لرم نه در کې بل کار لري. وا دې هغه ستا شخصي ژوند دی. کرکټ موضوع ته راځو. زه دا خپرونې کړي دي، کرکټ موضوع ته راځو. راشه دوبۍ ته راشه، دوبۍ کې میچونه وګوره، میچونه نه خوند واخله. دا څه افغانستان کې خو یو دومره ډېر غمونه دي او وادي ورته ولا ما خپله په سر باندې درې تنه ډال خورم، کار باندې نه کوي.
خو انسان محنت هم کوي واجب ده. زه خپل عمر نه کم یم خو الحمدلله بچي مې راوړي دي واجب ځان ته فیوچر جوړوم واجب ده. ما ټیم کې شوخي ویډیوګانې چې ته خلک ماته هم کنسل کړي بیګا مې یو ویډیو جوړه کړې وه ما ډېره و مولا صاحبه هغه یو ویډیو مې جوړه کړې وه په ټیک ټاک کې خلکو وایي دا سړی بې وران شوی دی واجب ده. نو هغه خلکو راپسې ډیوټ هم کړی و صاحب مولا صاحبه کومه جینۍ مې نه دغه کړې وه نو خلکو ډیوټ هم کړی و چې ته دا څه کوې. یو ټیک ټاک ویډیو ما ورته ډېره جالبه او ډېر مې ورته خندلې هغه د غټه لوچو هغه خلکو ډېره خوښه کړې دا کنه د نورو خو یو واده به کوي ډویټ کړي وای داسې څه ډیالوګونه هغه هم ویلې بیا ستا ډیالوګ پکې اچوله غټه لوچې نه هغه وایي په الوچو کې د کومې الوچې خوښېږي هغه بل وایي هغه بل چې خو یو واده بل سره کوي هغه نورو کسانو سره به لایف نه راځي کم سره چې نجیبه ده هغلته مرګ او پوهېږې ما لایف څونه وخت بعد زه روژې نه بعد اول زه لایف راغلم نه دا زه منم که یو افغان سره راځي صحیح ده که نه زما خبره به منئ وایي اخواته دې نه منم ګاونډیانو خو پېژنې که نه اخواته نه دا نه یادوم دلته دا خو هندیان دی نور هلته به نه راځي نو کله روان د خیر سفر دی کله دی سفر مې انشاءالله دی خالي په ورځ باندې دی هر څه آماده دي درې رنګه بیرغ هم راسره دی هر څه مې آماده دي بیگ مې آماده کړی دی اوس راته یو ملګري کال وکړي ولکه وایي دا ناپ دی راسره دی وایي کپړې مې درته کړي دي وایي کپړې ځان سره رانیولې وایي چې دا ناپ دی مې دې کومه کړی دی بیا بل ملګري مې راته میسج کړی جامې مې راته ګنډلې مې وایي خدای پاکه چې زه اوس دوبۍ ته لاړ شم دا جامې دې نه ځان سره وینې ما د جامې واغوندم خو غټې راکړي سوچ مې وکړې نه مې والا وړم ولې هغې ځینې زه شاپینګ ډېر کوم همیشه پروسه کال زه تللی وم پروسه کال نه 2019 کې راباندې فرشتې څه وشوه نو زه لاړم اول دوبۍ ته افغانستان پریمیر لیګ ځکه زه همیشه دا ټکټ چې زه کوم دا ما شخصي لګښت کړي دا ماته چا نه دي لګړي الحمدلله کاروبار کوم نو زه لاړم دوبۍ ته دوبۍ کې مې چې وخت تېر کې 14 ورځې مې تېرې کړې ځکه هلته افغانستان پریمیر لیګ و نو پریمیر لیګ ته چې لاړم بدبختانه هغه ونه شو ځکه تو سره بودیجه نه وه چې بودیجه ورسره نه وه نو بیا انډیا کې دغه میچونه وه ویسټ انډیز سره چې ویسټ انډیز کې میچونه وشول نو دلته مې څوک خبر نه کړه ځکه دا ما ویډیوز کولې ما ته خطر برزي کې زه لاړم افغانستان ته چې هلته ګورم کاکا خسر مې مړ شو زه خلکو کره لاړم ګورم کاکا خسر مې مړ زه پوهېږم نه وم کاکا خسر هم مړ نو هغه کېناستم خبرې مې وکړلې شپه مې وکړله بې باندې ووتم سبا مې په جلال آباد تلاشۍ چوک کې کچالان اغوسته ما دا کچالان دا تروشي شینه ډېر خوښېږي ما د ځکه خلک وایي دا ته الوچو پسې ډېر روانې دا مې خواړه چې ګورم یو کس منډه راخستې ده کلک یې ونیولم ما وایي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي ولزولم نو کې خو ځکه چې زار چا پسې ویډیو کوم دښمنان ډېر لرم ما ته وایي یوه کس راسره وباسه ما خدای کمبخته زه دې وډار کړلم ما وایي چې څه شی وشو ته دې کس غم وایې ما زه دې اوله وډار کړم اوله خو سړی راشي په ارامه سپرې مې چې کړو نه ولا ډېره مینه مې سره هلته مې سودا وکړله یو دوکان ته ننوتم یو خوراکۍ وه دا چادري اچوله نو دې هم کپړې اغوستې ما ته وایي ته ما چېرته کتلې ما چېرته دې کتلې نه چېرته مې کتلې او خدای مجید دا وربانې اوس ونې کې چې چېرته دې کتلې ما نو ما ورته وویل زه خو رحیم صدیقي یم زه خو په ټي وي کې ښکارم او کرکټ لوبې چې او ته هماغه یې تا ویډیوګانې زه ګورم وایي یوه کس راسره وباسه ما وویل خور جانې تا چادري اغوستې او ځان داسې ما کس درسره څخه وباسم ما په دې کې دې کس ویسته او شعر دی کې خلک به وایي چې رحیم صدیقي ښځه وګوره په دې فیسبوک کې ولی کارو که چادري لري ګال د سیټ ته ودرېږه کسرانه واله او بیا ځان سره ویسه اوس هم ډارېږم چې جینۍ که شیر نه کړي سبا به خلک وایي رحیم صدیقي وګوره خو ما زه پروا نه نو نه زه په دې نه ډارېږم یا زما ویډیو کال څوک وکړي یا دغه وکړي که نه ځکه ما سره دنیا خبرې کړي دي په دې اوس نه ډارېږم خلک وایي د ویډیوګانې زیات کسانو روه دی که نه زه په دې شي نه ډارېږم خو بیا ما ځان ته سامان واغوستلو هلته مې سامان واغوستلو دوبۍ ته واپس را روان شوم چې دوبۍ ته را روان شوم دا ایر انډیا نه ده دې زما بیگ په کابل کې پرېښی و چې دوبۍ ته راورسېدم دوبۍ نه مې په
ما ورته ویم بیک مې نشته دی وی بیک خو په کابل کې پاتې شوی او بیک کې زما 14 تولې سره و هغه ما دوبۍ کې اغوستي و نو دلته مې راوړل ځان سره 14 تولې سره مې اغوستو بیک ته مې دوبۍ نه ټیکټ بوک کې ارجنټ هلته ورپسې لاړم ټیکټ یې مې ورڅه نو کابل ته لاړم ورپسې چې کابل کې مې شپه وکړله ایرپورټ کې نه دلته مې ترور لور کور هغو کره مې بیچارهګانو کره شپه وکړله خو ښه عزت یې زما وکړې وایي څنګه یو دم راغلی وایم بیک پاتې دلته رانه اوس سهار را سره دغه ته ایرپورټ ته لاړم چې ایرپورټ کې بیا ګورم هغې بیا زما بیک دغه ته لېږلی و دوبۍ ته زه دې خوا راغلم بیک بیا خواته لېږلی ځکه زما خو فلایټ و که نه دا د بیک مسله ته اوس یادوم تا وي چې سامان ځان سره ډېر دوبۍ ته چې واپس لاړم ما ته وایي دا بیک خو ورک دی وکړه هر څه یې راکړل نمبر هر څه زه په دې کپړو باندې هم نه وم هغه سره مې پکې اغوستي وو سپینه به مې پکې اغوسته نو زه په دې وم نو د ایر انډیا والا سره مې خبره وکړله اماراتس ایرلاین سره مې خبره وکړله دې کې سکان رجسټري نو قیمتي پاتې دي نو 2 میاشتې وروسته زما بیک پیدا شو او بیک پسې مې کوم افغان لېږلی سرم ورکې امانت ایښې وه پرفیوم وکې ماته ګلاسز هر څه پکې امانت ایښې وه دلته بیک راورسېدو ایله مې 2 میاشتې پس نو بیا ما وایي چې زه به نور سامان رانهوړم اوس ځم ځان سره کپړې وړم نو بعضې راته خپل راته وایي دا راته راوړه ما نه هغه بیک پی دی نو زه سامان مامان نه راوړم هغې ټایم کې هم زه ډېر زیات ځورېدلی یم نو دا هغې سفر کې کله انسان داسې جالب شیان سره مخامخ کېږي که نه نو زنانه چې کله لاړې شي هغه خو خپل میک اپ پوره کوي تاسو باندې خو میک اپ ګران وي او موږ باندې خو واجب کله عربي کالي سړي باندې ګران چې یو ځای ځي باید دا یې ورسره ګور داسې خبر نه ده چې مثلا سړی د دې لپاره دا میک اپ وکړي چې بد ښکاره نه شي یا بدرنګې دا یوه سلیقه ده فرشتي دلته یو ارزو ده دا ارزو به درته زه سمه ډبوم تا نه به دا زه ډېره ډبوم دا ارزو نه ده دلته یو ارزو کم دې د خدای بیخ شینه کې دې ته ما خور ویلي و دې ته ما وی که نه ما ته به هم دا خربوزې مربوزې نه ښکارې په دې ټیک ټاک دې شینو کې اوله مې ورته ویلي و دې چې تا کوم کار کړی دا یې تا نه بدتره شوه چې نن ګورم پرون داسې ویډیوګانې جوړې ما ته خلکو رالیږلي دا هماغه ده که نه خدای دې غر ښه تیرم ده ښه جنګیره کم ده خو افغانانو سره ډېره مینه لري دا خلکو سره ډېر کار لري دې لکه چې رسنۍ کې کار کړی دی جنیا ځکه ډېر ښایسته اواز لري او دغه لري که نه آیا ارزو زه تا ګیره کوم که نه سم سکان در باندې اچوم ارزو تا پرون شی کړی دی خلک ما ته کنزل کوي فرشته جانه هم راولېږم وایي دا هم ځان سره راوله وایي دا مې مراد ځان سره راوله مجرد مهلوکه دا مې در واستله نو مجرد مهلوک هلته ډېر دی وایي دا هم ځان سره راوله کوم یو به په نکاح کړي بیا به غټ غضب ماته ټوکې در سره کوم ما خیر د پروا څه کې مخکې مې توی چې کوم انډین څوک واده نه کوي صفا خبره وکړه زه یو خبر درته کوم په ټیک ټاک کې خو زیاتره هلکانو ودونه کړي یا نو ځان نه ښي ما خو واده کړی دی ما ځان ښودلی تا واده کړی که نه دا به نه رښتیا او دا هغه فرزانې ته چې خلک یادي هڅه نومېږي هغه ډېر خزن ورګه خلک یې نوم لیکي هغه څه نومېږي ورګه خلکو ګپ شپ به هم لاګو دا خلک ډېر خزن نوم اخلي تا د افغانستان کې چې کوم د رسنیو کې کار کوي زه خپله ډېر زیات دا شینه لټوم چې څه رواني د دې یو بل سره نه لګېږي دا ولې ما ته واده ارزو وایي ما ته واده مېړه غواړي ارزو هغه شی غواړي خدای دې تېر ارزو غواړي مېړه ارزو په دغه کې دا فرشته چې ده دا په انډیا کې دا ورلډ کپ ته بل ورلډ کپ هم دی که نه دې نه پس بل ورلډ کپ هم دی که نه
همدغلته درځم او راشه په خیر چې زه تاج او محل ته بوزم چکر درکړم. پانی پوری و په یو ځای باندې خورو پانی پوری او کنه. زه دلته اوسېږم زه هېڅکله هغه نه خورم یعنې احساس کوم مردار زه درغلم زه په زه دغه کې 16 کې هم درغلم بیا 19 کې بیا درغلم 16 ورلډ کپ نو زه 19 کې چې کله درغلم بهر ووتلم لیدلې کې ما هوټل نیولی ځان ته نو چې بهر ووتم ما د پانی پوری راکړه که نه خو ما په نالې بیچاره وخوړه نو ما ورته وویل پانی پوری راکړه نو زه لاړم او دومره ترخې ما ته وایي دا واله زه په چل هم نه پوهېدلم نیم مې خوړلو خلک راته داسې راګوري دا لږ باندې څه چل شوی لږ لږ خوري ما ته وایي دا پوره په خوله کړه چې پوره مې په خوله کې په تا نمونه مرچک یې پکې اچولی دا ما څنګه مرچک ما په انډیا کې ډېره ډوډۍ نه ده خوړلې ځکه پانی پوري نه بغیر هغه ډوډۍ خوند نه کوي او پوهېږې دلته ډېر مزهدار خواړه لري خپل رستورانتو ته چې لاړ شي لږ توند دي خو ډېر مزهدار دي مثلا لکه څه یې درته ووایم ما ډېر ښه خوښېږي دال خلک وایي چې د سیاسي دومره مزهدارې پخوي دوی خپل په هوټلو کې چې ښه هوټلو ته لاړ شي زه راځم هندوستان ته هغه وایي ما فال وکړه در سره او بل دا څه وایي شهزاده افغانستان ښه پیغام ته هم ورته رسوم ټول پیغامونه لرئ ټولو ته سلام زه ورسره واده کوم چا سره واده کوي ارزو سره واده کوي یو مجرد موضوع که دومره ډېر واده نه غواړم ارزو جانه یې غواړي ارزو وی واده غواړم ارزو چې غواړي نو د ارزو علاقمندان او خاصداران دي ورته ریکویسټ وکړي ماړه ارزو له خدای بیخ شین نه کی کله یو ځان د پنیکا کې ټیک ټاک کله بل ځان د پنیکا کې ټیک ټاک کې پارام کې نه ټیک ټاک کې یو دلته متاسفانه چې ټیک ټاک باندې او ټیک ټاک دلته باندې موږ خپل ټول ریلز چې دا شیان چې ټول په انسټاګرام کې شیرو تاسو ټول د کار وکړئ مجرد مهلوک ټول ارزو ته ورشئ هغه وی ټول راشي د ارزو دا ډېر غپ شپې ده د ارزو ډېر غپ شپې ده دا خود سه دې کې یو خویم دی ګوري و د ټیک ټاک کې همیشه زیات خلکو ولا زما خپې ویلې دي ټیک ټاک کې سوشل میډیا کې ځکه د خو افغانانو باندې نن کې ما اوسه پورې دی خبره غلطه وانه ورې دا ولا چې یو خبره یو دام د یو څو کسان نورم دي دوه خبره مانو ځکه یو خو سوشل میډیا ته پته چې یو کس را پاتې کې بل پسې داو کې کنه یو مشهور کس پسې نو کنزل منزل کې ما کنزل هم چاته اوسه پورې الحمدلله نه لیکلي خدا کار دی کې दाल के ना ये किलो खी क्या है पता नहीं है मुझे क्या पता है दाल का क्या प्राइस है भाई मुझे क्या पता है वो दाल का किलो क्या प्राइस है वो तो पाकिस्तान में नहीं है वो इंडिया में पाकिस्तान के नहीं है वो अफगानी है वो उर्दू दर्जी वो उर्दू में ज्यादा دلته چې اردو زه نه یم ما پرنګي ده کنه لکه څنګه چې د دري وای هغه څه اردو وایم نه مانه د خدای مخلوق مجرد مخلوق تاسو کم سره څوک واده کوي ما ته چې خلک میسج وکي سودی جان څنګه دی اندا سودی جان یادي ما خو څو یاد دی کی څنګه ټیکسټ راشي سودی جان څنګه دی او زما ته فرند راغلی د پوی کې هغه عزت معروف زما فرند ډیر خلک دی ویلې فرشته د چا خبرو پسې مگر زه دا ټول نیگیټیو سوچ کړي ډیر زیاته مننه قربان څو ګوري د هر چا خپل شخصي ژوند دی مړه وا د نن سبا شاید لوبډل هم لاړ شي انډیا دغه ته دوبۍ ته سبا شاید لوبډل هم لاړ شي خو ګوري یو خو ته زه یو خبرو کوم کنه ته نه ټولو هیوادوال دا یو خو په افغانستان کې وضعیت خراب شو افغانستان دلته سکوت شو او بل بیا نړیوال چې کوم افغانستان ته په کومه سترګه باندې ګوري ولا زه خو چې چاته ویم زه خو په فخر سره ویم چې زه افغان یم دې ځینې چې زه زما مرته ویم چې زه افغان یم واځه زه دا په فخر سره ویم چې زه افغان یم دکان ته څوک راشي د کوم ځای زه ورته ویم زه د افغانستان یم یو خو افغانستان به سکوت وکړي او بل افغانستان کې حالات ګډ وډ شول واځه ورته خو دا هغه وخت چې افغانان مسکا ته ضرورت لري مسکا ته خپل باندې مسکا ته ګوري فرشته جان ډیر وخت کېږي لوبي نشته کرکټ لوبي نشته
دا دماغ ذهن چې څنګه اورېدلی دی که نه منټل پرابلم دی ټولو پیدا کړی تکلیف ټولو یوازې تا ما نه زیاتو ولا دي ټولو ډېر جړلي دي په ټیک ټاک کې جړلي دي کور کې جړلي دي هر ځای کې جړلي دي دا ورلډ کپ را روان دی نو دا افغانانو ته لږ اوس خوښي ورکوي ګورې یو خو ځکه د دې نه زم 13 ساعته لاره ده بیا ته په خپله د رسنۍ په خپله وګورې ځکه یو خو افغانستان کې حالات خراب دي لمر به هم راپاڅېږي او ټولنیز به هم راپاڅېږي شمشاد به هم راپاڅېږي زموږ ځینې سینیرس پلیرز به په واتساپ کې نو زموږ سینیرس پلیرز به هم پاڅېږي چې هغوی به یو ټویټ هم کوي یا به په انسټاګرام کې ورکوي که نه ځکه نړیوالو ته ورکوي چې مینه دا انډیا چې دا هغه موږ ته پته نه کېږي څومره ساعته لرې ده خو دوبۍ زما ډایرکټ فلایټ ته د ځي نه 13 ساعته جاز کې لار ده زه خو دنیا یو کنج کې پروت یم که نه اول سر کې موږ ته بعضې خلک وایي بعضې خلکو به مخکې وایي چې خدای هم دې انتارکتیکا نه ور ورکړه موږ هغې سره نږدې پراته یو موږ ته دا چا ښرا کړې ده خو ښه ځای دی ډېر ښایسته شین ځای دی دا بل روی که وشي ما ته په واتساپ کې میسج وکړې انسټاګرام کې لایف یم انسټاګرام ته راشه ښه دا بل رحیم صدیقي جنا کور سره دا خبرې کوي دا کور والا ګرانه ما ته څه تکلیف مکلیف نشته زه خو تاسو ډارېږئ کور والا نه ډارېږئ بیا خدای دم شي نشي زه خو چا نه ډارېږم الحمدلله که یو کوم که دوه کومه که څلور کومه یو خو کوم نه خو چې کوم بیا خفه نه کوم خو خبرې خو کوم خبرې خو ټولو ته پته چې کوم تاسو ودونه یو نه څلور دا خو تکلیف مکلیف پکې دې سره خو زه په واده په دغه نه یم لګېږم موږ کرکټ په دغه لګېږو دوی کور سره خبرې کوي په خپله به ورسره لګېږي ټول کامنټونه د واده باره کې دي نه پوهېږم ټول مجردان راغلي نن لایف دا نه دا بعضې خلک غلط فکر لري دو په خپله چې کوم ذهن په سوچ دا مغزو کې کوم خبرې لري که نه دی موږ ته هم بزله کېږي پته نه کېږي دا څنګه خبرې کوي کرکټ باندې وکنه رحیم جان نو خدای دې وکړي چې میچونه لا ډېر شي او نور خو هیله او امید نشته ده همدغه افغانان چې بیرون له وطنه ووځي او مثلا د کرکټ په ټیم کې دي په نورو هر برخه کې دي همدغه افغانان نه اوس هیلې دي نو اوس افغانستان ته خو داسې حالات شوي دي چې د افغانستان نور تګ یعنی امکان نه دی په دې شرایطو کې دا یو پکې ډېر جالبه کمنټ هم کړی دی وایي ټولو نه غټه مجرده فرشته دی تا خو دا څه خو اوس دوی ته ګورم چې زما په حال باندې وژاړې زما په حال باندې دا یو وایي سترګې دې لاندې ولې تورې شوي دي فرشتې هغه تا پسې جړلې دي ګرانه ځکه دا مې ټوله شپه تا پسې جړلې دې لپاره که نه څه نومېږي پته نه نوم یې فرشته صدیقي فرشته صدیقي نه ده بیخي شین نشه هغه فرشته عالمي ده که نه عالمي ده تخلص مې I swear to God never I don't see her زه تا سره هم لایف راغلی یو څو نو انجونو سره هم لایف راغلی زه چې کله انجونو سره لایف راشم دا خلک غلط فکر کوي دا رسنۍ کې دې کار کړی رسنۍ پوښتنې کوي دا مونږ د دغه دپاره نه یو راغلي ډز ډوز دپاره ګپ شپ دپاره مونږ څه دپاره راغلي او تاسو ډز ډوز مجرد هر څه پکې شروع کړل زهیر سلطان چې د رحیم جان لکه چې د عشق خبرې روانې دي الله ګوره غوږونه شته سترګې شته ښه پوهېږي چې موږ د څه په اړه غږېږو بیا هم پوښتنه کوي دا خلک غلط فکر لري ځکه چې موږ ګورې هغه زما د خور پرنګې ده هغه زما د خور پرنګې ده موږ دا شمشاد کې دې کار کړی دی دا رسنۍ کې کار کړی دی ما دې ته چې کوم پیغام ورکړې هغه د ګورې د فرزانې وایي درده دو خلک ولا پته نه لګي دا څنګه غلط سوچ لري بس وای به نو موږ څو چا فکر کوم چې انجوای ک چلی رښتا ته موږ تکینه لایف کې خبرې وکړي وای چې فرشته زما د خور غونډه دا یاد پسندي هم ولیکي چې فرشته زما د خور غونډه بیا هم دوی باور نه کیږي بیا وای دا روانې دي تا چې کله راشد سره ګور هغه دغه کړي و انټرویو کړي و نو هغه کې هم خلکو وي زه خو د پلیر سره خبرې کوم که نه ذهن غلط ذهن لري ګور نه ما سره وسم د بیچاره زوی ناست
ګوربز نه بل ورځ یو پوښتنه وکړله واجب د مینې په باره کې هغه ورته وایي وو بې پس ته ورته ګوربز ښکارې شو وو چې ما دغه کړی دی واده کړی دی چې هغه خو دې ما ډېر کلک ملګری دی که نه سیو لکه ورونه نو یو زړه ما ورته میسج وکړی ما کار دی کړی دی ما ورکړه ډیوټ در سره وکړم چې ته دغه که مې ورنده در باندې خبرو ما واجب اورېدم ما فرشته دا څنګه دی خدای رحیم چې لیکي نیوزیلینډ کې اوس هم ګرانه بالکل نیوزیلینډ کې د شپې 2 بجې دي خوب نه ورځي د سړک سفر پر طریقه نه خوب نه ورځي سړی ته اندېښنه یې سړی سره کنه نه دلته زه خپل سبې کې کار ته ځم خو با کاریګران راځي بیا زه خپل باز ټیم کې نه وخته پورې ناستم نو اوس خو خوشحالي نه خوب نه راځي دا ورکب ته نیم راوړم اوس دا وخت ډېر خوند کوي دا وخت ډېر خوندناک کوي اوس انسان سوچونه کوي چې په ورلډ کپ کې څه شی وکړم کومې نوې کارنامه د افغانستان دپاره وکړم د خلکو د دنیا زړونه څنګه افغانان وګټي که نه زه خپله دې سوچونه کوم یو چا ویل وای رحیم صدیقي مزې دې وکړې والا ټولې مزې دي ژوند کې خو ټولې مزې دي ژوند خو ګورې ژوند مزو دپاره جوړ دی دا خبر خو د هغه چې ویلې فرشته زه هم بالیوډ ته درځم دا وی بالیوډ ته زم درځم فرشتي راځي ټول د بالیوډ لاره خلاصه ده دا بل وی ورګه سي لیکلي کنه why you don't take life with نجيبه and فیصل الته ورغله ولته وای زم کنه چشته زیالته هغه د ما په کړه چې دلته نشته هغه خواته چوپونه بنوي دوه خلګه دغه هغه خواته ما منی کړی دی افغانان فرشته پیغام وته ورکوه فرشته یو څو د کامنټ دی او سوري و یو څو پنځه د کامنټ مې کړی نه دی لوستلی دا څه ارزو چې لیکلې ده وې زه فرشتي سره واده کوم لیسبین ده استغفر الله هارونی صاحب راغی کمال هارونی د کرکټ افغانستان کرکټ ته ولا ډیر زیات غټ خدمت کړی ده په دوبۍ کې تقریبا 20 نه ډیر کال په دوبۍ کې تیر کړی دي او دا ما دوبۍ کې چې اول د افغانستان ټیم راوته دا بال د خدمت ته ولا ورغلو هغه غریبای کې او ډیر عجیب مسکین انسان دی هغه ته یو سپیشل سلامونه وړاندې هغه به خبرونه ډیرې کتلې هارونی صاحب ته چاته هارونی کمال هارونی کمال هارونی صاحب ته د زمانه خوا سلامونه ډالې وي نو ډیر زیاته مننه ټول افغانان خوانه به مننه وکړم چې د لپاره چې کرکټ ټیم ته خدمت کړی دی دا یو سناوي ویزم بالیوډ ته درځم سناوي او راځه بالیوډ ما د پلان نه د پلان ته ممبئی کې ناس دی سلمان خان رحیم جان اوس لکه چې ملاشوي همې کومه زما ملاشوي نه ما لاک ډاون دی نه ګیره جوړولې شم نه دغه وخت جوړولې شم لاک ډاون دی زموږ یو دوست ویلې فرشته په ریډ ډریس کې ډیره بیوټیفل لګي ډیره زیاته مننه قربان مو سره کوم ښایسته دي تا نه ما هټوي زه راځم ارزو اوس نه ته فلمونو کې کار کوي ته کوم چې راشي نو ته ډیره بدرنګ مې ارزو ټول بالیوډ هر څه په بدرنګ کې چاته شوی پتن لګي فیصل هاشمي وی چاته شوی مور پلار ته بشوي چاته بشوي نو خلک چاته کیږي هارونی صاحب وی دوبۍ ته راځي او هارونی صاحب زه په دغه تاریخ درې څلور ورځې پس ته در روانېږم ان شاء الله ته خو شاید افغانستان کې هارونی صاحب خو پروا نه کوي بیا هم درځم ان شاء الله ورور به دې مو ګورم بچي فلم ورا په پد لګي دا څه ګډوډي ټول شروع کړی دي زه ځان سره لیوانې کړلم ټول خبر د بالیوډ روانې دي
موږ تاسو په پولیټ په اړه خبرې مې نه کړې. ارزو سترګې دي چاته دي ارزو سترګې کیمرې ته دي کیمرې ته وو کان زموږ سلامونه هم ومنئ. جاوید دوی کنه وي زموږ سلامونه هم ومنئ. کمنټس ولوله کمنټس لګ ولوله. دا خلک خفه کېږي. صدیقي صاحب ښځه د خبره شي ښځه مې خبره ده الحمدلله. اوس که زه زموږ اورېندار ده دې کومه خبره نه ده. دا عادي شي نه دي. دا مغزوی دو خراب دي. سلامونه فرشته جانې خیلی مقبول هستی. تشکر زنده باشی. سلام خوب هستم. تو چطوری؟ خوبی؟ کامرامن زنه ما کامرامن تای از رو. I love you bro. I love you too گرانه. I love you ریدانه. نور څه وای؟ سلام علیکم. سلام رحیم صدیقی چانس دی وخلې دی چانسونه به چانسونه دا خور وخت چانس کیدا دا وی چانس دی وخلې خو دا غلط پیسات دې تیر دې بچای زما سلام صدیقی ویم صدیقی خدای وسومه غوسه شپې 2 بجې دي زه ټول شپه ویکم کمنټ نه وری لالو روحید وی کمنټ روحید څنګه جوړي وخت صادق تیریږي روحید وخت صادق کدام کشور هستی من دې ما دریم گړ وړه ده زه په پیغام ها وای کدام کشور هستی خواهر عزیز ما هند می باشم و رحیم جانم که هست سویزرلند وی دا خندا دې سم مزه راکړي سید برو وی قربان ګرانه جګر فرشتي ته به غوسه ته نه مانا چاته مو غوسه هغه پروګرامونه ګوري ما ته ټول صدیقی قریشی ته لګ نصیحت وکا کم قریشی فرشتي ته نصیحت وکم نصیحت هم ورته کړو کنه نیولا اوله ور ما ورپسې څنګه ویلو تاسو ته نو پیدا غلطه ناشته ده څنګه پسې ما ویلو کنه نصیحت مې ورته کړې کنه او نصیحت ګورې زه خو نصیحت کوم کنه زه و تاسو ملاسه یم نصیحت کوم ملاسه څنګه یې هلکه زم راغلم زینم راغلی موږ یو کوچی دی او خو تاسو خبرې کوي تاسو خبرې چې یو دانې په دې درې ګرلفرند لري یو غواړه ټول ورځ ته په تناسب ته په کې تپیدا دي موږ زین ملګری دی درې دانې لري استغفر الله توبه یو دانې دل دراشي ماته کمنټ کوي چې د سره جنگ کړي بل هم راشي کمنټ کوي چې در سره جنگ څنګه کنټرولوي د ډیر مهان دی بڑا پاس وخت کې جنگ شي موږ په مینس کې راواشي جرګو کې خدای دې طارق دې فرشته افغانستان ته زه نه زما افغانستان خپل ملک افغانستان ته څنګه نه ځو ځکه چې دوبۍ نه لاړ شم په وخت کې زموږ تصمیم نه لرم چې لاړ شم ما ته وی دروغ ودرېګه سارا ته د خیر څنګه دروغ وایم سارا تم زنګ وایم ما ولې واده رضا بلې تعلیم زنګ وایم خیسته تعلیم زنګ وایم دروغ وایم ودرېګه اوس دلته ځان مجرد کې دې ته ځان مجرد کوي دلته دې نشته دوبۍ ته کله راځي لالو دوبۍ ته په 14 تاریخ باندې 16 باندې ان شاء الله دومره میک اپ کومه دې ما خو میک اپ نه دی کړی ما ته وای ما میک اپ کړی کنه ها ولې افغانستان ته ځي هو افغانستان ته ولې ځي خو چې ورلد کپ وګټو زما کنه افغانستان ته ولې نه ځي داسې وایي ها مې کماته چې افغانستان ته ولې ځي سترګې مې کمزوري دي تاسو سترګې ښې دي دی الله پامان زه چې ارزو ته وم چې افغانستان ته زماغه خوراکر وخت جاړي بل وخت لایف کې جاړل چې مزه افغانستان ته دې مغزه خراب دي دا مزه خسته جنې دا والکه دا څنګه خسته جنې دا والکه ولی خسته جنې دا غلا دا زین دی دا د به شروع کړل ورګه راویله ما خبري وسره کوي راویله ما ورګه چې لګي راواله ما ته زین دا واله یو منټ صبر ها مې راخلا نه مخه پکې هغه کوچې دی اوس به واسه سات تیر شي وای دی هغه کوچې ډېر خلک ته زین زنګ شت کا اوس به لګي چاړه باندې هر وخت په چاړه لګي او کوچې راځي ته نه مشور کیا इंटरनेट
د کار هم نه کوي، د کار نه کوي. مونږ افغانستان ته افغانستان ته زما خارزو چې زه افغانستان ته نه ځم کنه ته به سمه شي به فرشته. where are you now? She is in India right now. دلی کې کنه او دلی کې خاندا دی واغ څه ټول عمر دې په مجردي کې تیر شو. نه پوهېږم ستاسو سره زما د واده سره که واده وکړي سړی وایي چې وی ولې واده وکړو که وی نه کوي ولې دې ونه کړه. داسې سیستم ده نو موږ څه وکړو آخر مړه کړو ځانونه. وبه یې کي په دې رنجو به سترګې تورې کړي زما واده به مو ګورئ. وی نوین الحق لوبډله کې شته د ګرانه بالکل 15 کسیزه سکواډ کې خو نوین الحق شته دی. اوسه پورې خو لا میچونه نه دي شروع کنه میچونه ته 4 ورځې پاتې دي 15 ورځې میچونو ته وخت شته دی. فرشته جانې ته به من دغلته مصروف اخره کې یو پیغام ورکړي ټولو ته او ما ورته پیغام ورکړم چې و بجې کې کني مور مې کور نه باسي وای ته تر اوسه پورې تیرې نه خبر چارت مرو خبره خوږی دي ته چې دون کې ډېر پیسې کومنټونه کوي کنه دا کومنټونه سره وای په دې باندې وخت هیڅ سره نه پوهې چې وخت تیر شو. نو تاسو سره خبره ډېره زیاته خوشاله شوم. مننه پیغام به همدای چې راځي چې دا منفي خبرې لري پرېږدو. د دې په ځای چې د یو بل پسې خبرې وکړو د یو بل په جامو باندې د یو بل په دې هغه باندې کومنټونه وکړو راځي دغه موضوعات پرېږدو چې خپل ژوند ته توجه وکړو او په خپل ژوند کې خوشحاله واوسو. په دې فکر باندې ونه اوسو چې راځه د نورو ژوند خراب کړو خپله به خوشحاله واوسو. دغه وخت تاسو خپل ژوند ته ورکړئ او په خپل ژوند باندې کار وکړئ او د افغانستان د کرکټ ټیم چې دی هغه د ټول افغانستان اوسیدونکو ته څوک چې په افغانستان کې ټول افغانانو ته ضرورت لري چې هغه باید حمایت شي ځکه چې اوس موږ او تاسو سترګې فقط همدغه کرکټ ټیم ته دي چې همدغه کرکټ ټیم یوازینی ټیم دی چې موږ او تاسو ته خوشحالي راکوي. نور داسې خاصه خوشحالي زموږ او تاسو په ژوند کې نشته ده. نو همیشه د خپلو کورنیو خیال ساتئ، خوشحاله اوسئ، ارام اوسئ او ډېره خوشحاله شوم نن شپه چې تاسو سره دلته یو ځای وم. ډېره زیاته مهرباني تا ته هم ښه وخت غواړم او څومره هېوادوالو بیا دلته نیټ زیره نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مبارک دې شه مبارک هلکه د درامې والا که د طالبانو حکومت دا ونیم چې ټیپو خلکو په طالبانو باندې مړه کوئ. څنګه چل دی ودې ترور لورې ښه جوړه یې؟ شکر الحمدلله ښه یې په خیر یې سات دې ښه دی ولې شرمېږې لکه چې تا پسې خاصګاري درغلې سلامونه مې قبول کړه رحیم صدیقي څنګه یې جوړ قراري ده خیر یې الحمدلله کلاري ده. فرشتې دا ځکه شرمېږي که نه دا هغسې شرمېږي دا هلته یې ګرلفرینډ یې لایف ویډیو ګوري دلته ګوري نه دومره خیران دي دواړه. عجیبه ده زینه ته اوس که دا باسې ګپې رحیم صدیقي یو دوه خبرې به وکړو چې بیا زه ناوخته کور نه مې باسم زینه راغی موبایل څنګه چل دا رحیمي ښه جوړې تازه برابر خیرات د قراري ده ژوند زندگی آرام دستان کوي. لږ آساسته خبرې کوئ دا چا پېښته موږ شرمېږو زړه مې درځېږي والا که زه له ښځې سره غږېدلم ټس چې درځېږي د رحیم صدیقي سره غږېږه که نه اوس خو کوژدن نه دا کړې که نه در سره چې زړه دې درځېږي ته د سړي زړه درځېږي خو دا څه بلا ویلم خبرې رانه ویرې شي. که ګرلفرینډ دې ما ته زنګ ووایي جنګ یې سره کړی جنګ فرشتې په افغانستان کې کوم ځای ته لاړې؟ نه زه افغانستان کې نه یم. زه مخکې د دې نظام نه چې بدل شي هغې نه مخکې د افغانستان نه وتلي وم یعنې تقریبا یو نیم کال کې وي چې زه افغانستان کې نه یم. پرونې خو به دې مونږ کتلې اردو سره کله یو ځای کې وي کله به بل ځای کې مالک افغانستان کې اوسم. دا کومه فرشته ده؟ شمشاد کې کار کوي. تو کومه فرشته یې؟ تر اوسه دې خبرې نه شي کولی خبر دې هېره شوي اوس بیخي نه پوهېږم. فرشتې خبره کومه دې دا ګرلفرینډ لکه د ما ګرلفرینډ یې کمنټ کوي دلته هم دغه دوه دانې دلته لګې دا دلته جنکۍ هم سره لګې دي
ها ګرلفرنډ دی چې دا والله که زه قسم دلتسې بلا ویلم جینکو سره زه نه سم وکړه جنکۍ څنګه دوی دواړو سره غږېږي که نه یو شی راوړه چې پکې دم بیا ته هم پکې معلوم شي اول به زه وغږېږم صحیح ده دا نه قربان شي درلېږي داسې راډله ګرانه نه کوي وخته نه دو کوچم کوي مستر فرشتي د ترولو خدای دې وکړي چې روغه جوړه یې صحتمند دی او دلته ټولو دوستانو یارانو ته به سلامونه وایم څوک چې موږ ګوري رحیم صدیقي ګوري وعلیکم سلام او هغه دوه دانې دي هغه تم ناست دي هغو ته هم سلام کوه که نه زمونږ ته سلامونه کوي چاته وایم دا اوس د دوه دانې ګرلفرنډ دي درته کمنټ کوي ماړه زه دلته لایف کې نه سم غږېدلی ته ما ته ګرلفرنډ سره دا واسې ګپ کې رحیم صدیقي لکه د مار جنګ شي ما باندې وتپي او کله چې دلته اوس راشي دلته اوس لا کېدې دروغ مه وایه که نه تا خو بېګا ما ته زه ټي وي کې راځم ما ټي وي کې د ما نوم هم واخله اوس نن شپه ټول نیوز سره دی که نه ټول نیوز کې وګوره نن شپه افغانستان شپږ بجې او 28 منټه ښه سپورګل کې بیا راځي د ترور لورې خپه نه سې ولا که ما لیدلې په څه شي کې کار کوې ته شمشاد دلته شمشاد چیرې ودرېږه شمشاد شمشاد کې اوس دا چې د لونګۍ والا ناست دي پوه شې پوره شمشاد نه شي ممشاد یې ترې جوړ کړی پوه شې ولې هغه دې څنګه ورځ به تماشا الله لیکي هره ورځ به تماشا الله لیکي زه دې نه ګورم کمنټ کې ورته چې ماشاء الله لیکي قربان دې شم قربان دلته ورته خبرې کوي دا اوس مخامخ به نه کوي خبرې کوي هلته ورسره جوړ دی ماشاء الله ورته لیکي زه خو یې ګورم ور باندې ډبای او ور باندې ډبای څه خیری دا زه والا ټول ته رسپیکټ کوم والا په ما ټوله ګراني داسې را باندې ګراني چې ته ختمه ده خو بس داسې تاسو څنګه هفته دوام وکړي زه ځم ناوخته ده ډېره ناوخته شوې موږ باید کور ته کښېنه ودرېږه ته موږ راغلو تا نه څو پوښتنې زه کوم زه هم لږ ژورنالست غوندې یم داسې لیکلي د کور ژورنالست یم مهرباني زه ته پوښتنه وکړم چې زما یو ساعت لرې ده ته د کوم ځای په افغانستان کې او څه دنده او وظیفه هم لره دا تا راته ووایه افغانستان تذکره خو نه جوړوي که نه تذکره راته نه اخلئ وا تذکره نه ځوان موږ واده دې نه کړ چې واده چې ته مثال اخوا دا غلط څه ما ګوتیا خدای دې غرض نه کړه زه به تاسو چې مړه خبرې نه شي کولی خدای دې بیو خو بس دې واچه نه دا چې دی که نه دا دې ته کوم ځای یې څوک زه د لوګر دا دومره خیر دی ما ته وایي چې کوچی یم او اوس وایي چې لوګر یم دا یو وکیل ورو نظامي سکوت زمونږ اشرف غني بابا ولاړه کوچي ته هغه وایي ارزو وایي کوچی راشي چې واده وکړو نه دا لیونی چې نه کوي سره زما پوښتنې زر زر کوه چې زه ناوخته ده پوښتنې ته نه وکړه مړه دلته پوښتنې درنه وکړم که بیا شخصي کې درنه شخصي نشته شخصي اکاونټ نه لري دا نظام ولې سکوت وکړه تاسو خو په دا ټي وي ګانو کې ناستې وایي خو دا خلکو ته خو به ویلي کړو چې نظام پوښتنه د هغه کسان نه وکړو چې هغه کسان چې په راس کې زه والا په دغه بخش کې هېڅ نه وم پیره تا تپوسونه داسې تپوسونه ځان یې ګلخوبانه جوړه کړه والا چې زه په خبرو کې وم که نه ما ویله دا د خبرو والا سره به زه یو ورځ مخ کېږم پوه شوې داسې خبرونه به ورته وایم چې دی کوم چې دا خبرونه ورتېر کړم پوه شوې بله پوښتنه ولا دې ترولو دې ته وده لږ سوچ پې وکړم ما داسې د ذهن زور ته مینه ما پالو کا چې بیا بلې پوښتنې هم درنه وکړم دوه درې نورې پوښتنې به درنه پیدا کړم ورګه فرشتي ورګه درنه زه یو تپوس کوم هغه ګرلفرنډ دې اوس هم غوښین تپي که نه تپي بله ورځ دې چې راته وي ماړه پلار مې وایي ته چې ښځه درته کوم پوه چې خوا یې نه یې لوستلې زده نه یم شونی کړې دغه ترې وچ کړې ته ورته ووایه پلاره ما ته مان ښځه کوې که ځان ته ښځه کوې که کور ته ښځه کوې پوه شوې بس چا ته وایه هغه سیستم درپسې غټېږي په خدای سپین به دې شي خدای دې غرق نه کړه دلته سپي چې موږ چې کې سپیان نشته ولا ټول سپیان بس لرې ته وایه ځای ختمه ده
دا د ټول اوس خو ته شاپېږې وایي نه ماسک یې واچوه ماسک کې واچوي دا د زما زه ته ورشه دا کوه خدای په امان سکچ پاکټ خدای په امان دا ټول خېل شي دا دې موږ واتساپ نمبر سره واخله بیا نه ولا ګپ لګوم زه د چپیاله کې مو پوهېږې ګپ شپ نه خوښېږي چې خفه نه سئ ما پازاوه کنه وبال لري یار هغه دا اوس پټ راته وایه اوس ولاړه دا څه شي کارګره وه دا په چمشاد کې دې کار کوو خپرونې یې کولې مړه ته دا ونه پېژنې اوس پرې چې رحیم صدیقي سره غوغوره واچوره کې کاغه خو دې لاړه وتښتوله هغې سره خبرو باندې نه پرېږدي خدای دې پېښ شي لکه ما سره به ماړه ښځو سره موږ چېرته غږېدلې په قرآن که زه ښځو سره غږېدلی ښځې ته چې وایي جوړ په خیر ترو لري نو څه ورته وایي چې بچیان دې څنګه دي بچیانو خو نه لري هغه وعدې تر اوسه نه دی کړی لار دې څنګه د نیکه دې څنګه خرو نیکه دې څنګه وایي ارزو ده خرم زه حجاب نه څنګه چل دی رحیم صدیقي څنګه یې جوړ یم وایي سلامونه الحمدلله کلاره کله دي دا تا وتښتوله مړه زه لایف راغلم زه سبي کار ته تلم زه لایف راغلم تا وتښتوله کمنټونه نه هغلته چېرته هوټل کې ناسته مړی خوړلی و بیل یې لکه څه ورکړم نو ته ورباندې ډوډۍ خورې نو خامخا به بیل ورکوي که نه پروا نه کوي زه به یې پرېږدم په انټرنېټ باندې انلاین هسې هم د ما کارت نه پوه شو ډیزنه به ورته ورولي و ډیجې نه به ورولې خالي د اکاونټ راولېږي بېرته بس قرض فری کاته نه کوم رحیم بېرته به یې بیا راکوي دا مالک افغانستان کې ده دا د افغانستان نه تښتېدلی وایي صدیقي صاحب ما فالو کوي دغه جنکو ته وایم چې دغه د دې ښځو والا چې تاسو څه خوشي نه د جنکې دا فیک اکاونټونه دي ټول جنکیانو دا دروغ اکاونټونه دي دا ریل اکاونټونه نه دي فیک دي فیسبوک کې هم ټول فیک دي یو ورځ راته یو جنۍ زنګ وویل چې خبرې مې ورته کولې غټه ګیرې وه دا مزې کوي خدای چې بس خدای ورګې کریم صدیقي والله شرم ده زه اوس په چا اعتبار نه کوم دا ویډیو غرق نه کړي جګره زه درس لرم قربان اوس داسې درس دی ویلی ځانه د تمونه تغره وایي لب یو صدیقي تا خو تا ته لب یو لیکلي ما ته لیکلي دي سلام قربان دا ته خود نه لیکي نو د لاړې کړي بیا سنګل پاتې شوې دا لوپارې چې نه کوي پوه شوې چا خبره دی خارج کې اوسېږي رحیم صدیقي رښتیا طالبانو ماماګانو یو دغه کړی وه ما مې وکته داسې وړه غوندې ویډیو وي دا دې باید راشي د افغانستان رویدم راغی ترېمه چې رویده څنګه یې لالو شیخ خیر کلاري ده وخت ساعت ته ښه تېرېږي قربان ته څنګه رویده خو غټ باندې څنګه یې روی جانه جوړي مننه قربان دي سمته شی فامیل دوستان ټول شه دي ان شاء الله والله الحمدلله کلاره کلاري ته څنګه کور کې خیرت دی قربان مننه دی ورور ته هم سلام نو هغه خلکو موږ لایف ګوري هغوی ته هم سلامونه را لېږم وعلیکم السلام بس ډېره مننه خوشحاله اوسې هره قربان زما ته خو باغه نه غوي د شوی افغانستان سره د ویډیوګانې جوړولې بس چا خبره درته موبایل پوه شوې ټیک ټاک کې محمد ښکاري جرمني کې که نه وا ته چیرې اوسېږې بس موږ چا خبره خپل لوګرجان کې پراته یو یا لوګر په نه یې دا رومج کې یم څنګه دی که نه روهید یو کار کړی خیر دی ویډیوګانې هر څوک جوړوي پروا نه کوي که نه ویډیوګانې لا ښه کوې زما ته هم راځي قرآن شل ډېر سره خو مې خو زه هم جوړې کړم ویډیوګانې چې خالي راځئ خو زه شرمېږم د باندې ویډیوونه جوړم روهید نه دی په 2019 کې به همدغه ګلخانان یې رانیولي وو والا دومره ویډیوګانې په ګورې دماغ خبره ده منلې وه هغه ټایم کې ما ته نه زړه خوشحاله دی په هغې دماغ خبره یې منلې وه واجب ورته هغه ټایم کې لا ولې دا څومره کالک دا ولا چې هدا کنه زه نه راغلی ما ټیک ټاک ته ما فیسبوک کارولو اوس ما پام دی و ته نوې ټیک ټاک ته راغلی وې دې چا خبرې مو نه مناله نو بس ته ګران یې راته تر نن مې هغوی ته چې ویډیو نه ده جوړه کړې بیرته و کنه ګورې کرکټ کې کتلې ټیک ټاک د وجې د ګورې ما خبر ومنله ما جوړه خیر دی اما هغه ګلخانان زره ونیولم بړه کې رانه ویسته خو ما ته نه داسې بړه کې ویستې ولاګه بیا زی ته راشي دا ویډیوګانې دې مونږ کتې وله ګلخانان دې ټول او تر کړي وه
نه ما پړسولي دي. ما کړی ته اشاره کړې دا عمر پسې راځي خو کان به بل غو دي چیلنج ورګړې و ځان نه پړسول سړی ډېر خطرناک چیلنج ورکړی و کنه ولا ورګه چیلنج نه پښاد وکړه میږي بس وا خبره وکم تاسو غږیږي مو خاطر دغه دیو پتنګ ما سره مرګري سوي دي هپی برثډے نه ختمېږي ته خدای ته ورته ما ویډیو ورسوي پوه شو دا هپی برثډے ته ختمه کړه اره ورځ دا ګلان ثانک یو دا څوک درلېږي مو خو یو کاسونه لري دا چې کی دکان ته لاړ شي بازار کې پوه شو ویډیوګانې وکړي راشي اچھا دا دیو پتنګ د کڅوک د پوه شو ډېر خاصه هم د ولاره باندې ګرام د پوه شو زلمي څه ورته پوری راهوي دغسې اوس د دې دم زړه خورېږي راخوځېږي هلته دې هم زړه خورېدلو راخورېدلو دلته دې هم زړه خورېږي انسان اما د موږ غریبانانو بیخي دا هپی برثډے راځي نه د خانانو پوه شو په کال کې 2 وری هپی برثډے راخوسي یو ورځ د مام پکې وکړي چټي پکې وکړي تا ته به زه دې ځل غټ کیک والم علمي وکله قسم نه ما په دا کال وته کنه سارای ته تاول خلی عملګری دي نازل په سو خانه دا دایتا ګرل فرند دلته کمنټ کوي زه هم بیا شین نه کا کوم ځای کې کوي دا غلطه د لوبي کې وو واشه نستا د ما چې راګه واشه زمورو وی وخت راکا وخت له در کوم قربان غره وخت له در کوم ولا زه خو وخت وخت راکړه تاسو مسافر دي په خیر دي جان شي مننه او بس تروي نو مسافري دي سخت دي ژوند خو بس تروي اوس هم مجرد کنه وته له مجرد و روحید مجرد وو او بي او دي هغه د ارزوم د توفر ته کزه څکه خپل ماته دی مجرد زنده ماشوم الکه ته کزه باندې چې کې یار پروردګار باندې ورخ ته په خو نه زړیږي واده اما بس زړه تازه او چې میگه دل تازه نگاه کن وروه دا لګ دی خوا چکارا وای فرانسې ته راځه کنه موږ په خدمت کې یو کسولو ان شاء الله شپږم کې دوبۍ ته ځم خو منتظر یم او چاته نو چې هغه هم را سره غواړي چې لاړ شي کنه که هغه کارونه جوړ کړي نو هغه سره سل په سل دوبۍ ته راځم ورلد کپ ته برایم صدیقي تر څنګ بیرغ نیسو ان شاء الله راځي حکومت مودي دوبۍ ته خو ګراوند کې تاسو ټول د ما ملمانه یو دوبۍ ته کله راځي د هر سره پښپړسم تاریخ ان شاء الله پښپړسم درځم ان شاء پستا چې دوبۍ ته دغه چې نور په ټیک ټاک میک ټاک چانه ماته پرې د 10 زینا کریک یو بغار ته کیو کوم چې تاسو مو چې شاباس ټول خلک طرف و زینا نن ټول نیوز کې مو ګوره افغانستان په وخت شپږ نیمه بجې لګا چې شپږ بجې او 28 منټه باندې دی په پښتو کې دی دری کې دی دواړو خبرونو کې د افغانستان دا وخت مانه خراب شوی دی چې په څومره وخت کې ما د څه پته نه غوښتم څومره وخت دلته 2.5 ساعته فرق کوي نو یو لیکلی دی ګران پاکستان ته کله راځي زه درځم پاکستان کې پاکستان یو ته کله اٹک دی مونږ ونیولو بیا درځم ورته نه زما چې د کرکټ ته پر ملک ته ځم ما باندې څه خطر نشته راځي پوسټ په بس روي جانا د خراسه فرانسې ته چکر راوای پوسټ موږ مې څو سلپیان اکسونه سره واخلو قربان دي سم مننه چې راغلو بیا وایو سلپس جان ډیر را تګرانی قسم دې مننه قربان دسه مایان در باندې وخرم چې ته مو زینا زیتا ته خبر وکم کنه زینا چې پاکستان ته لاړم شم کنه هغه ته ماته څه زیان نه اړي چې ولی الته د پاکستان بدنامي کیږي واجه وردا نو د بدنامو به بدنامي وسیاره پاکستان باندې اعتبار په کار نه دی او زه تاسو وایم کنه هغه خو کرکټ په توګه باندې کنه اسه خو ځای سي سره هم کنه کرکټ ور باندې نه چې دا خبره چې د پرویز مشرف د تنه میګه دا و عمران خان چې د تمځای کړی نه پوښتې لا نشي بیا به وای چې دا پلان کې هغه کړو بیا به وای پښتون کې هغه کړو بیا موږ ته پښتانه ما چې کې وای چې خدای دی وای یو څو ټاپې به درته لیکلي کوی چې خدای دی وای هم دا غبکې نور به تاندر ویلې دي په دې پاکستان کې څومره خلک دی کوی چې دا پولیسو والا وړي دا وړي دا پوه چې او دلته د نور پارټیانو جوړې کړې
بلاوي د کور نه راوځي چې کوم وردي والا مې د په کولې لارګي وي ما دنیا وی ډیر شرعي دنیا وی راته وی ډیر عزت وی څنګه ته وی مګرانه یار رحیم صدیقی ما هم راواله روا به دم شاهزاد افغان ورو روا هم لمټو زه خو ټول عالم د دوم راغلی بل معنی دي نه مخکې فرشته ور خلم ټول خلم ان شاء الله سلام ګرانه فرشته او رښتیا کرکټ د افغانستان چا سره لوبه د ماته معلومات ته چې رحیم صدیقی راکړه چې صحیح واه ته څنګه راغلی ولا اوس لکه چې ولوبه ته بدل کړل دا اولنی دوستانه لوبي چې دي کړي لکه چې استرالیا مو سره واچول او دغه ته نه لري کې ویسټ انډیز ما خیال دی کني زړه چې کوم ونه هغه ویسټ انډیز او دغه ساوث افریقا سره به اولنی دولو به کوي هغه دوستانه وي بیا غنه پاس لوبي شروع کړي ها اوس دا دوستانه تر وته نه دوستانه لوبي پاتې دا هم په ټي وي ښکاری خو اوې په صد امکان دی بل خبر ته دا وکم الته سرلنکا بنگلاديش سکاټلند او دا آیرلند هغه ټیمونه نه څلور ټیم راځي دوه به یو ګروپ ته دوه به بل ګروپ ته راځي ځکه دې په وجه باندې دا خو ولا چې طالبانو ماګانو ته وایي چې دا د ډیشن انټینه لکسامي کې کنه دا خو خلک هم ګوري تا لکه خدمت کوي نو هغه تلویزیون ورته ماته یې ته ور باندې ورته برابر نن اعلان وکړي چې پارټي باندې لایو کرکټ خبريږي په افغانستان کې ها یو لو بخي یو نه مړه چې ټولي وخی خري ما وروي یو لو بخي یو نه خي شاید ټولي وخی والا کا ټولي لوبه په کارا کې طالبانو ماګانو کارته به ما دا ویډیو ګوري ته ټولي لوبه کارا کې پوجا خلک ډیر شایکین لري دا کې کړه بل خبر نشته د څنګه چې افغانستان لوبه بایللې نه او د ټي والا رانی ولا ماته خبره کړی دی والا مون ولا ته راکا ویا کوچه بس نن ته وخت راغ افغانستان په سر ډیر جګر کړی دا په پاکستان کې جګړه مکه خیر د ما دا ماته نجیب الله زدران وی سلامونه علیکم سلام ګرانه څنګه جوړی کلاری دا دا لایک دی والا کو رښتیا نجیب زدران دی که فینس دی ولا کړل دا دروغ والا دا ولا کپتل لګي ځکه نجیب زدران خو لیکلی خپل په فیسبوک باندې چې دغه انستاګرام حق سوی دی که ریپورټ سوی دی نه پیژم چا به هکړې کنه نه یو خبره ته کوم انستګرام فیسبوک دا شین نه هکېږي یو د زده دی هکېدلو طریقه وخایم په 2019 کې چې کله انډیا نه راغله مانو ماته یو کس وی دا آرټیکلز در کوم دا آرټیکلز ماته پته و چې ما فیسبوک پیج هکې کومه وتی مې زه سم د لینک راوړو په هغه لینک باندې ما کلیک کړو هغه مې هر څه مې ورولېګل ډیټیلز به زما فیسبوک ماته 20000 روپۍ راولېګم مې چې کارو کړه پیج ته والا د آی ډی ته والا مې دا چلاو دی هر سره بل پیج مې جوړ کې تقریبا هغه دوه هفتو کې 8000 کسانو فالو کړي لکه چې ځل له څوک پیژنې هغه دی به فالو کوي فیسبوک نو 8000 ته مې څنګه ورخه جوړولو نو د کس به ته ماته میسج وکړي وي خیر د 10000 راکړم مې ور کوم نه درکوم تقریبا هغه وخت کې په 25000 کسان وو نو کس راته په روپۍ باندې ساتي مې دا مې نواز دومره څه په روپۍ باندې مې نوال نه کوي بتا مې دومره دي نو یو ور په مې ونه کړ به ته سړی پنجابي وې زه ما یې سې کې کار کولو ته فیسبوک دې لپاره مې کړم ما خو خپل لاس ځکه هغه کېدل ارڅ چالي راته خو دوی دا د دې کېږي وې ما ته خو انسان ښکار او د کرکټ مې نوالي وې دا آی ډی ارڅ درلېګم دا والا چې کله ما تر سره ولېګل ما ته نمبر ته څوک د افغانستان نه زنګ وي ما څنګه راوي په دې وخت کې نو به آی ډی ارڅ راکړل بلاک کې نه خیر دو پال لري نو ارڅ چې راکړل نو دې پیج ته ورننه او زم په ایډمن شوم چې ایډمن شوم نو ته چې کله په موبایل کې دا پیج ایډمنان ګوري نو هغه ته پوره ټول نه خي په موبایل کې نو زه لاړم لیپټاپ کې مې چې ورغول دومره دی غم بچ په سم ډېر ایډمنان وروښتي دي مې ته ما سره غوتا کوي لاړم پیج نه ټول ایډمنان لري کړی به دې ما په میسج وکړه دا تا خلک ولې لري کړی دي مې پیج دی مالې او واده پکې ته کوي وې دې دومره خیر وي په تا باندې ما دومره خیر چې دا باندې کولو پیج مې مخکې تلو رانه به ته غستو مې تا نه به زړې خیر ما مې ته ما سره د څه کار کې ما تم پتا و ما کو په یوټیوب کې سم ډیر سرچ ور باندې وکي واجه ورته ویا ټیم نه ما د دې څه کېږي نو په خپل لاس هک کېږي لار ته په خپل لاس هک کېږي او سلف او بل رحیم چې د ګروپ کارونه د پوزي question board نو کوم پوښتنه وایا په انګریزي پټه دا ډېر خلک د انګریزي question مته نو کوم
دا کای چې ولې نه ده پکې اخیستی داسې چل به وکړي که نه د افغانستان ټول پلیرز به راولي او سکواډ کې به یې واچوي. نو دا د اصغر ورور څه شي کړي څه پوره کړي په دې خو زه تکړه یم که نه راځه دا ګل ته میدان ته د اروپو شرط را سره وایي که د میچو شرط را سره د ټورنمنټو شرط را سره وایي خدای دغه نه زه تکړه یم داسې ماړه تپیره ته یار روهیده دلته ټکټ وکړه څنګه ټکټ ورته وکړه چې دا راولو چا دې ته هو دلته ټکټ وکړه ما ته خدمت دی اول ما ته ما ته ګورګل ټکټ مه ما کار خلاص بیا دې شروع کوم چې ما کار خلاص وې نه دې ته څنګه وکړم ټیکټ خو مشکل نه چې تا چې شي کار باندې زه خو ما ته وایه که نه چې کارونه دې خلاص کړم دا کار بند ده اوف د څه شي کار دی تا نه مې قربان څه چې کار به هلته وګوره پاسپورت باندې نه ما پاسپورت باندې ځکه خو زما ژوند په ایران کې تېر شوی دی که نه او اسناد او تذکره د افغانستان ما ځان ته جوړ کو خو اوس پاسپورت مې لږ مشکل لري دوی شک لري پر ما دا دې ما په پاسپورټ للی شي نه دا درکړمه نه کېږي پروا نه کوي بیا ته قاچاقبر سره خبرې وکړه تر دوبۍ پوه شوې قاچاقي خو یار سخت دي قاچاقي خطا نه دي که نه قاچاقي څنګه دي زما خو نن پورې بیخي زړه درازېدلو ځکه ما ویکسین کړي و کورونا ویکسین او ما نه ایم ایس لاین ویکسین سرټیفیکیټ غوښتی و دوبۍ کې چې زه کې وتلم ما نه غوښتی و هغه ما ورته وویل چې ما ته سرټیفیکیټ راکړئ چې ما فیبر کې به پرېږدي نه نو هغو ما ته ویلي و که نه دا چې کله د سرټیفیکیټ نه دي پرېږدو نو ما چې کله ویکسین وکړل په لاس منډې باندې مې وکړل تقریبا دا 2 ورځې مخکې نو ما ته پوره 10 ورځې ورکینګ ډیز ښودلې هفته کې به 15 ورځې راځي که نه هغه یې نه راکول نو نن مې ورپسې ډېر زنګونه وویلل فلایټ نمبر هر څه مې ورولېږل خو اخر چې ماښام ګورم سرټیفیکیټ یې رالېږلی ویله مې زړه ولګېدلو مې اوس دوبۍ کې کېناستم د هر سره مې اوس ورلډ کپ دی اوس بله خوند ته نه وکړم بیګا خو تا خفه وې سا خفه وې رحیم ولې تا څه ما کټې کړې اوسېس دې نه و راکړی الله پیره پانی دنیا دی ارمانونه نه پوره کېږي یار ولا چې بس چا خبر افغانانو چې لاړې پوه شوې داسې کې جنډې وښوروې پوه شوې که زم دا راغلم پته یې نه لګېږي زما هم مازغه د کار نه دي که نه دا راغلم پوه شوم د ګراوډ منډې وایي پوه شوې درېږئ مو خلاف ټیمدارې وایي داسې نه چې موږ ټیم چلارې وایي که نه هو که نه دغلته لندن کې څه چې میچونه پوه چې ته یې دا خپله لوبغاړو ته کنځا کړې بعضې خلکو بیا ویډیوګانې هم کړې دا بده خبره قسم او چې څوک لایک هم ورکوي یا کمنټ هم ورته کوي پوه شوې هغه هم خراب خلک نه انشاءالله ملي بیرغ به موږ به یو ویډیوګانې به پخپله وګورې هماسې ویډیوګانې در باندې وګورم هغه خلکو مېلمستیا در باندې وګورم روحي جان د جینکۍ د ډېرې کمنټې کوي دا ولې سلام دوستانو سلام دوست عزیز بس نو ملګری دی انسټاګرام کې زه کوم اوس ګرلفرینډ یا هغه نه لرم موږ نه لرې پوه شوې موږ د لایف کې وینو نه موږ پته ولګېده پوه شوې اوس جرمني کې وخو ته لرې هغه ده سره د ولې ګرلفرینډ نه لرې زه ګرلفرینډ نه لرم ولا شوهي ولې د دې خو در سره وي درنه وتښتېدې پوه شوې مڼې هم رانه وخوړل نورې لاړې چا زما نه تښتې نه پوه شولې او چاته مې هم تر اوسه ما چانس ورته ورکړی نه دی چې زما په ژوند راشي که څه هم ما کړی دی یوازې ما غوښتلې چې د سړک نه یا د هغه ځای نه راټول کړم دا مې منظور و ایوي درته ولیکل وي روحي جان ما سره دوکه کړې ده په مینه کې دا غاسې چا د ایوي جلکې ولیکل دوکه نه روحي دوکه نه کوي ورګه چې څه دی ورګه نسرین وي نه روحیده زه له ګپ ته سره لګم داسې سره ګران شوې راته پوه شوې مکه ما داسې ګپ نه و سره لګولی پوه شوې یو لکه چې مخکې مې یو ورځ دلته سره لایف راغلی په یاد دي گپ بزنی چرا نبزنی برادر ما تو فارسی یاد دارم رئیس فارسی وایي
پیره زه لږ صبر وکړه، زه لږ مالټې راوړم یار، چې زه خوراک نه شاګه. کوم لایف کوم. یو منټ اوکې. زه مالټې راوړم. اوکې. والا گپی چته نه کیو مالټې مخورا. سلام بچه خوبین، سلامت، خوش اومدین. آصف شایب بخیر. روحت جان اوس بتانه زه څه پوښتنه کوم دا خو څو جنکې پکې وي پوښتنه جنکو سره خبرې نه سم خبره. خو څه کاروبار کې د غلطه څه تجارت اخوادي خو تاسو لغت یا زه تجارت نه کوم، درس وایم او یوازې درس. اوس رخصتي د کور کې ناست یم، پس ځم کرکټ ته یو 3 غنټې بدري 15 بجې 15 بجې ځم کرکټ ته. کوم ښار کې اوسېږي د غلطه جرمني کې صدالکان مانه پوښتنه کوي چې جرمني کې جرمني کې کنه و مالک کاناډا کې اے اپنو کو د ټیک ټاک کې کلنی زه څو کلن یم؟ او څو کلن د تشکاریږم ایمان زولیا بھائی څلور ویش بھائی یا څوی دا ماړه یو ولس 12 کال د هم دشه دا کنه یو لس ما عمر کسي هم تر اوسه ما چاته ویل نه دي، خو خیر دلته وایم ډېر کس نه دي. زما عمر چې دی 19 دی او نو خلکو یا بر وای یا کته وای. ولی اخر ټیم کې شو دی خو طلا زرین لیکلی وای زای ما سره مینا کا هغه وخت کې ونی نه زما عمر تقریبا نه ودرې چې اوس شپاړس کلن وم چې راغلم سوشل میډیا دا 3 کاله ټول. پاسپورت نه یادو ما نه پاسپورت نشته، پاسپورت خبره نشته. زما هم تذکره مول چې ډېر په سختۍ جوړ شو ماته، ځکه خو زما ژوند په افغانستان کې تېر شوی نه دی که نه. روژه دې په کوم کال کې روژه نیولې؟ روژه رضا څه پکې پیژنیم نه چا دا وای ودرې روزه چیستا وای نه kama niko kama روزانه گرفته بودم در تیک تاک ویدیو جور میکردم. اوکی امیر روزی تیر شد ما با خدا 26 روز گرفتم، 4 روز چون معده درد بودم. او بچه ما فارسی نمیفهمی، ما د پښتو کې وره ما میفهمی دي داسې فارسی در وکړه به پوه واسي راځه خو بل ته یو باسه پښتو کې وی زما پښتو شنه دي نه کوشش کوم چې پښتو خبرې وکم بیا کله درځم. نه ته خو ډېر خسته پښتو خبرې کوي. پښتو شو ولې څه دا ما مرګره وای شپږ وسو روزي دی ولې شپږ دی شپږ ویش نه دا دې ما جواب ما سودا ده نه روزي په کم کال کې نیولې بس هم دې مونږ کلی کې اول ځل چا کله چې ما عمر نه کلن و ما یاد نه دی خو په کوم کال ما ته معلوم نه دی کوم کال ته دا بس کله نه دی روزي دا زه روزه دا ورته ما خامخ ته روزي چې وای روزي کو ته غریبانه دي چې کور کې ګار وړل نه نو کو ته شکر الحمدلله پويسي یا روزه مې نیولې دي اولنې روزه په کوم کال کې مړه کال پرېږده خو عمر ووایه ته کال وعلیکم سلام نه ته ووایه کوم کال کې نیولې صبر ودرې 2000 کې ورته 2000 بادام دولسم به یا 14 نه ډېر نه ما مرګره وای پوه واجب د سنت ده بس 2-3 ورځې مې شروع کړې اول ورځ کې زه پوه شوم
زم پوه شوم زه صحیح ده بس هغه ته د امام ملګری وایي چې ته پوښتنه وکړه جام داسې د روزه واجب ده که سنت ده ولا یاره روحید ډېر فرض دی فرض دی فرض نه مړه کوم جومات کې دا نو نه پوهېږم په کوم جومات کې نه روحیده چې اوله سپین جومات کې ټول خو ګپ شپ هم اوله دې چې روژه نیولې وه وږی وي که تږی وي رحیمه پروا نه کوي ریډ بول میډ بول چې څښې په روژه کې دا ریډ اوبه مه څښه نو ریډ بول یې څښه نه ماتېږي پې اول وخت ما کله روژه نیولو تر ماسپښینه مې نیوله تر ماسپښین بیا د شپې نه به دې نیولې وه روژه شپې نه به دې نیولې سهار کې به دې ماتولې نه اوله چې تا روژه نیوله تا چاته وي چې په ما روژه وختې څنګه پوه نه پوهېږم رحیم څه وایي کسان د دوستانو ما ته خلک وي ته خبرو کې خلک رانیسي ځکه فرشته ما نه رانیوله ادې مونږ مېلمانه وه خو دې بل لږ دغه کوله نه ته څنګه پوه شوې تا ته چا په تا روژه وختې زما پلار ښه دی تا پلار هم روژې نیولې نو خود نو ما لګم تر ماسپښین مې د دوی منظور پروژه څه دی زه خو پوه نه شوم منظور ستاسو بل څه شي دي قسم ده روژه دي نه نه زه ته یوه خبره وکړم موضوع خو خپله مایک پکړه کړي وایي تا پلار څنګه پوهېږي چې په دا روژه وختې چرګ اذان تړی نه اوله چې روژه وختې وه والا دا بانو باید ما خپل پلار ته زنګ ووهم او هغه نه پوښتنې پلار ته نه پلار ته به دې زنګ ووایه تا ما تر ماسپښین مې نیوله تا تر مازدیګره ونیوله پوه شوې که بل ورور دي هغه ته ووایه یا خو نوخه شروع وکړه پوه شوې د ماښام نه بعد پوه شوې تر سهاره تاسو وی لیو هیم الاود هغه دې مونږ جګر دی په ما ټول نه ډېر ګرانده راباندې ګران دی روحیت ته پته قربان مننه والا په روحیت په ما نه چې خو په من ګران دی پوهېږې نو په ګپ شپ سره لګېده چې په نه زر چا سره ګپ هم نه لګوم روحیده ګور تا ته معلومات دی زر چا سره ګپ نه لګوم نه زه پوهېږم نه مشکل نشته راحته ما درته ورور ویلي دی لالو درته وایم نو ستا خوښ منې که نه منې نو ما زه اول چاته لالو نه وایم که هغه ووایم ته زما لالو دی دین په دنیا دا لالو چې ته وایي لالو لالو یعنې ورور جګر نفر جګر نفس د جګرت نفس د جګرت لوبیا پخته کړي نه لوبیا ما پخوه خرابوي انسونه الله پاک چې وانان وایي که نه وایي د جګرت لوبیا پخته کړي والا نه پوهېږم بس موږ ورته وایو په جګر کې د خنبیر اصاب په خدای راباندې ګران دی روحیده څومره خلکو درته ویډیوګانې وکړي مننه قربان اوس دا هم په ټیک ټاک کې نه یم څو وخت ټولو تقریبا یو میاشت ټولو په ټیک ټاک کې نه یم ما د خپل دوه اکاونټونو چا خفه کړې راته بس نو زړه مې تور شو د سوشل میډیا نه د ټیک ټاک نه زړه مې تور شو چې هر څومره افغانانو ته کوشش کوي چې احترام ولري بې احترامي کوي هر څومره چې ریسپیکټ ورته کوي بې ریسپیکټ کېږي نو هر څومره چې غواړي چې ته ویډیو وکړې دا شوي افغان واده کړی که سنګل ده والله رنجانه څه وایم که څه هم زما خوښ نه دی د هغه په باره کې خبرې وکړم یا واده کړی نه دی مخکې واده کړی وه دوه بچی لري دوه بچی لري نو ماشومان لري
نو اوس واده کړی نه دي هغه بله چې دې په تر څنګ ناست دي ویډیو جوړوي هغه یو نه دغه پرېږده خو زما خوښ نه دی چې دغه په زندګي کې اوس خبرې وکړم کنټاکټ نه لرم هغه ما نه پېژني زه هغه نه پېژنم هغه په خپل کار کې مصروف دي نه ته خو جنکۍ دې وختې ده دې کې چا واده کړی دی معلومات خو موږ ته راکوه که نه هغه بیا په شخصي وایم دلته بیا څوک ویډیو نه دي بیا بلا ځکه تا ته مې نن وویل قسم ده که نه تر ننه سکرین شاټ واخلم دونه خلکو ما ته پوښتنې کړې دي چې زما ډېر مهم ملګري وه که نه هغو ته ماته تر اوسه نه دي تر ننه ما ویلې نه دي سیا خو بیا تا ته خیر دی وایم په خدای په ما ګرانې قسم ده په ما ګرانې مننه که شو قسمت و نو انشاءالله امارات ته سل په سل که زما کارونه جوړ سو درځم بیا نږدې نه ګورو هلته زموږ مېلمانه ما مېلمانه یې واده ورځ راځئ قربان مننه دا چې کار وکړې کا په دې پاري سم د تیار تیریږي ما که منې پراشوټ راواخلې کوی چې کړکۍ نه ځان نه راخطا کړي دا خو ریکارډ سو په قرآن په دنیا ریکارډ سو چې افغانان دي تیار وا لکه خلک فلمونو کې موږ دې رښتیا وکړو اجان کله څوک خوښه شوې ده که نه ګپ شپ خاص هم لګو کله څوک خوښه شوې که نه و مین یم درې څلور کاله دی چې مین یم دا څوک دا ماته دا کومه هغه هیڅوک نه پېژني هغه پکې په سوشل میډیا کې نشته هغه خو به تا ګوري که نه په سوشل میډیا کې نه هغه بیخي په سوشل میډیا کې نشته هغه نه هېڅ نه لري مین یم او زما په زړه کې بس همدلته المان کې نه خو هغه خو به نه یې که نه هغه خو به نه یې نارمال خو به تا ګوري که نه په سوشل میډیا کې چې ته دلته نه غټه ښځې نه دي جنکۍ دی د لوګر دی ښځه دې هغې ته پته ده نوشي جان دی هغه پېژنو خود پېژني دا یو وزینه ما ته باید زهر وخورو والا بس څنګه کې پوه شي مړه دلته دا د اروپا جنکۍ دی او د افغانستان جنکو په سیستم زه پوه نه کوم د اروپا جنکۍ خلق حلال کار خوښوي لکه موږ غوندې یا دا د افغانستان جنکۍ دي بد هلکان چې خوشي دي چې کوچاني هلکان خوښ کوي چې پته یې ولګېږي پوه شوې زمري بچان پیدا هغه هم د لوګر دی خو کوچای دی غلی چې زینه برابر کړي زه در موافق یم رویل صحیح ده کوچان یې که ته نه وایې چې مثال لوګر ته ټول کوچان څو هغه ده چې میږي ونه لري وزې ونه لري بیا ته کوچۍ نه وایي سلام نه دا خوب است خوشم ده نه ګرانه دی لاندې زه د کرنټین نه یم دغه زوی مې هم راسره وړکې پروت دی داسې کار دی چې زه پاس بل چت هم دی دا کور هم دوه چته دی لاندې کلارې ناست یم لا اوسه پورې خو مې سفر نه دی کړی که نه ګرانه چې کله مې سفر وکړې بېرته راغلم بیا 14 ورځې هوټل کې بیا لایفونه یې لکوم تشکر ندا جان قند سلامت زنده باشید تو خوب هستی فامیل اولادا دوستای وعلیکم سلام ندا کې هست او چاغومبیاس د جرمني کې هست چاغومبه نه مو رحیم به پیژنې ندا پیژنې رحیم ما سره راځي په ټیم کې شاه دی زه ورته احترام لرم کسې هم ندا جون د چې دغه زینه د زړې ډېرې خوښېږي شخص زه ته ډېر احترام لرم یو څه تاسو ته وایم نه اوس شخصي کې نه یو ټوکې دی غوږ نیسه دا زړې چې ډېر مینه کوي ښه عشق لري یا ساته نه رحیم جانه قربان دي سم دا خوراوله ندا بیا کمره ګرځم ما بلاک څو کسان بدلی تیرا وخت ندا بعد یو کل ورسره خبرې کوم دا زموږ په منځ کې سوء تفاهم سوی و ځکه اوس راغلی دي او بخښنه غواړي هغه سره مې خوښ خبرې کوم که نه ډېر وبخښه لالو مې
ندا بیا پای رحیم جان عشق خبره خو دې ایم وکړه جان ډیر تلکی کنه رحیم ما ته زنګ هغه به میک اپ نه کړی چې میک اپ نه کړی نه راځي علیکم سلام سلام رحیم جان جان جور خوب است هستی؟ جان جور است. تشکر زنده اوه. باشی شما بیشتر هستین. سلام سلام ندا و علیکم سلام چطور هستین؟ خوب هستین؟ رحیم جان جور هستی؟ الحمدلله خوب هستم تو خوب است جان جور است تشکر خوب هستم. چطور هستی روی؟ خوب هستی جان جور است؟ تشکر ندای قند خودت خوب هستی اولادا فامیل محترم دوستا همه خوبن خدا را شکر. شما خوب هستین دوست عزیز؟ تشکر زنده باشی خودت خوب هستی تشکر قربان. ما والا ویدیو تو را بسیار میبینی خو مسیج میکنی بسیار زیاد نفر هستی فیلم تنگ میشی باز میری خب گمش کن اونجا زیاد نفر هسته. بریم در فیسبوک یک کم گپ بزنیم. اینجا بخی بیرو بار است. ها؟ نه ما که کدام جای لب بردون زیاد میپاشه با یک نفر رش میپاشه باز ما اونجا نمیرم ما گمش کو برو بیا شماری واتساپ تا بهت گمش کو میتی رکم لامبر دغسې ولی که څه پروسه وش کې تاتش کې د بخې وش کې د پرنس دوه پړا کې یو هغه خو لاړه لا فرشته خو لاړه خو یو تختاوله وزدم استه یو گمش کو اینجا بخی بیرو بار است. بیا بریم در فیسبوک گپ بزنیم در مسنجر اونجا طالباست تو گپ بزن. مینه لری مینه نه ما خود مینه کتی نرمال مردم می داشتیم مثل نرمال چی میکنی؟ من بلا بیار صدیقی یکی است نه ما ریسپکت میکنم با هر کسی که باشه خوش دارم ما گپ بزنم مزاح کنم رقص یاد داری؟ ما وقت زیاد دارم یعنی مطلب ما در اروپا زندگی میکنم مقدر وقت ندارم که امروز فری هستم نه میگه رقص یاد داری؟ تامسن نه ما از بچه نیستم که رقص مکس میکنه او دیگه بچه هستم پیره زه په نه پوهېږم یاره وایي ندا ورته وایي چې ډانس دې زده ده رقص کوی سې که یا هغه وایي چې زه د هغه لکان نه یم چې ډانس درته وکړم نه خاده ماده که خو ډانس ما با دخترها دانس ماز نمیکنم ما که ما یک مرد هستم امرای مرد هستم که زن نری که زن نیستم ندا زنو که قبل وته پکې نمبر دلی ما کمی گرد ود است خب بازم خوب است خب ندای قند چی خبره امرای تیکا کاروبار زندگی خدا را شکر هستیم دیگه. خودت چطور چند بار خواستم امرای گپ بزنم اما چون من دلیلی بلاک ندارم که تو فهمیده هستی من دیگه چیز نمیگم فقط در شفر میگم بفهم من نه با تو مشکلی داشتم نه از اول تو ما خواهر گفته بودم تا حالا نه هستی ریسپکت دارم و داشتم دلیلی بلاک نداشتم که من تو بلاک کنم نفری که تو خود گوشی می کار کرده چند هزاران بار سرش جنگ کردیم هزاران بار سرش گوش خالی کردم اما چون با تو مشکل داشته بودی کار کرد اما من دیگه نمبرت نداشتم که من بیام بگم یا چیزی کنم بعد گفتم خب خیر است ندا خودش میفهمه که من در دل چیزی نداشتیم نه مشکل با ندا داشتیم نه چیزی داشتیم هم دو روز اول ریسپکت کردیم اما کسی بلاک کرده دیگه چیزی گفتن نمیتونستم خیر از جان جور باشه حالا بلاک کردی خب گپ نیست بلاک نکردیم از بلاک کشیدیم بلاک با خدا نیستیم تو برو سعی که از بلاک بودی با رحیم چیزی که لایف مرد دیدن نمیتونستی نه میفهمم خب وقت میگم سلام نرگس جان خوب هستی جان چی شده جنگ مکوه یا اینجا بشیدم مثل طالبا واره دوها بیاین پامید اینجا در پارانسا بیاین اردوی تان که اینجا صلح تان کنم پانید بارج یک گسپان مسپان بیارین یک سم مسئله حال نمیشه یک روز که ما چیز کرده بودیم تو چیز کرده بودی بیار اینجا گسپان بیارین کنال بخوریم مردم جمع کنیم شما یک تا جور کنیم باز برین آلمان باز بیاین پارانسا یک سم خود جور آمد نمیشه میشه یک دقیقه گپ نظر یک دقیقه خودت گپ نظر خود لطفا من ندا
مرا ندا در روزایی که من ضرورت داشتم اکاونتایم پریده بود مردم توهین که وقت میگم اکاونتای مرا زده بودن ندا مرا حمایت کرده اما تو من ندا در هر حالت حمایت کردیم من بچه ها باز میگم من از ندا در دل خود ندارم چون خواهرش گفته بودم الان باز میگم نه ما از دل خود ندا را بلاک کردیم نه چیزی بعدی در دل داشتیم چندها بار نظر گفتیم که ما قصد دارم نزدیک بریم اولادای تا بشینیم نزدیک چون نزدیک ندا از ما دور نیست ریسپکت زیاد ما از دو بچه نیستم مثلا خدا نکرده الکی یک کسی رو بلاک کنم و ندا هم مرا بلاک نکرده هرچی بوده سوی تفاهم بوده هرچی کسی هم که بلاک کرده مجبور کرده بود و از خود دست خود بلاک کرده نه که من خودم آمده بودم باشم بلاک کنم اونم بعداً خبر شدم که یک کسی دیگه آمده از گوشیم بلاک کرد خیر است څنګه یې نور بچیان دي څنګه دي رحیم جان خودت چطور هستی نرگس نفهم کی رحیم جان و نرگس هم که دیگه بلاک کرده نفهم من فالو کرده چی ما اون دفعه که رحیم جان که لایف آمده بودم گفت نرگس هم دخت افغان بگو که نفهم گفت من از بلاکی بکشه یا فالو کنه و حالی هم در لایف آمده خودشان میبینن لایف تنه حالا من دیدم در لایف هست و در ترجمه وکم رحیمه دا وایي ندا وایي چې ستاسو کومنټ کې کوم خبرې کوي وکړه څنګه فالو کړی وای یو بل ته اوس ندا وای نرګس په لایف کې دی وای کوم مشکل لري کوم خبر دی ورسره کوي چې خبرې وکړي هغه ګوري نرګس دوخ افغان د افغانستان او د پاکستان د خلکو په خپل منځ کې جنگ وته خو رهه د پته ده چې ګورې زمې په خپل افغانانو ډیر خپه کېږم د دې ټیم کې هغه زمونږ یو افغان را پاسدلی او د هغه د بیرغ بیزتی کړي او د هغه را پاسدلی زمونږ د بیرغ بیزتی کړي به دا خپل په ما باندې اوس هم ګران ده افغانان زمونږ افغانان زموږ ټول جګران دي کاغار ټول ځانانه یو کاری وکنه نو دی ویډیو وسکړې و چې ما خیر د مې وکړم دا کار مکو دې ته مې صرف ونه وی زما مین ټارګټ نور خلک وو زما ټارګټ خلکو بیا الزام افغانان ټول بدنامولو لکه دې ته پارامور وکړه نو دې هغه یو ویډیو وکړه بلکې هغه دې بیرغ سوځولو دې نو سوځولې او دې ته مې وی دا خبره نه وکړې شي بیا دې بلاک کړم او والا وځي ویډیو را پسې کړه وکړه خو ویډیو پروا نه کوي خو زه بلاک کړم خپه شوم ته نه ځکه چې ما ته پته و دا افغانانو باندې کولو دیم کولو ای صدا امی صدا پیر دا باندې وځه کنه قاسم دی بس تاسو له خیره سره نور بل راځي نو په دې خاطر باندې بیا پته نه لګي هغه نو ټیک ټاک کنه نو ما بیا باز ټیم کې وکړه زه بلاک کوم دا نه چې زه خپه شوم چې زه بلاک کوم وایي او په دې خپه شوم چې پغې ته چې کوم ویډیو ما راکړی و هغه زما هدف دا نه و زما هدف بل څه ځکه هغه خو ما همیشه په افغانانو باندې کول یو خو بیا چې زنانه ذات څوک کنځل وکي کنه په ما ډیر بد لګي ګواله اول روه ته ما ګو اول نصیحت کولو کنه کول او چې زرا غو ټیک ټاک ته تاسو ما خبرو منل کنه تاسو چیرې پیژندم خو کرکټ د وجې پیژندم کنه تاسو ټیک ټاک زنه پیژندم کنه ټیک ټاک ته ټي وي کې زکات لرم ټي وي دی وجې زتا کتلم چې زتا پیژندل بیا زه ټیک ټاک ته راهم ټاک ته یو پیغام ما درکې تا بالکل تاسو ما په واتس اپ خبرې وکړې په 2019 وکړه په 2020 2019 or 19 मैं खाई मैं पॉइंट नाके से बियारी बोलो रहीम जन 20 شا خبره دلته دی رحیم جان هغه نرګس لیکي کنه چې ما ته بلاک کړی نه یم ما ته بلاک کړی نه دی برم پایین روی بگو نرگس نه بلاک شوم ما ته پته لګیدل انت زه بلاک شوم یو دی لیکلی دی چې ما دې ته بلاک کړی نه دی او تا سره ما سو ډیویډ کړی دی او سو ویډیوګانې مې در سره ډیویډ وکړو خو ما بلاک کړی نه دی نو کېدای شي هایډ کړي نه ماره یار یو خدای شي کې دغه هغه سره مخکې ما میسج کړی دی هغه زما فرند او ملګرتیا وا خود خبره تر کوم د خلکو دا بوای فرند او ګرل فرند دا ملګرتیا نه خیم
بله غلط یادوم نو هغې سره ما خپله مخکې میسیج کړی و بیا د هغې نه وروسته دې ما سره یو ډیوټ کړی و بلکل منم ډېر ښایسته هغه سندره هم ډېره ښایسته وه زه روان یم بیرغ مې ورسره کړی د دې یو کړې وه هغه ما لیدلې وه خو په دې ته نه زه نه وم خفه خو زما ګورې زما چې همیشه ویډیو وي که نه هغې کې یو دغه خبرو کې زما کاري افغانان ټارګېټ نه کوم افغانان زما هدف دا نه چې زه خپل افغانان ټارګېټ کړم زما هدف بل څوک زه یم چې افغانان پرمختګ وکړي چې هر څوک افغان یې که نه اوس دا ماته ډېر خلک لیکي دوست لایف مه راځه زه هر یو انسان خواهش لري دغه کې ولې دا کوچې ورو نرګس میای بالا نرګس اوس په لایف کې دی او هغه غواړي چې در سره خبرې وکړي هغه وایي د دې اکاونټونه رښتیا قسم په خدای زه قسم خورم نرګس زه پېژنم قسم په خدای د نرګس اکاونټونه انستاګرام کې حق سوی و ځکه موږ افغانان د هزاره زموږ قوم د نرګس پسې راپسېدلی و او څو ویډیوګانې ورباندې کړی و او د دې اکاونټونه یې حق کړی و کیدای شي هغه وخت ته سوچ کړی وي چې دې تا ته بلاک کړي دي ځکه ماته هم ما هم وکتل چې دې بلاک کړي خو اوس هغه په لایف کې دی خو دا وایي خفګي راپسې که نه خفګي راپسې هغه غواړي چې راشي خبرې کړي په جینکو چې ما څوک فالو کړي یو ندا ما فالو کړی ده یو فرشته ما فالو کړی کېدای شي دوه دانې پکې نور ما څوک جینکې نه دي فالو کړي ندا ما فالو کړی وایي ما خو ندا فالو کړی نور ما څوک نه فالو کړي یو کوچې مې پاس فالو کړی دی خو هغه لایف کې دی ما ورسره خبرې کوي زه غواړي چې هغه خبرې وکړي دا نفرت لري چې موږ افغانان یو بل سره باید خبرې وکړو لایف کې زه خو چې انستګرام نه پوهېږم په لایف باندې څوک سره یوه خبره به زه وکړم ندا او روهت جان تا ته او رحیم صدیقي دا کوم خلک چې تاسو ویډیوګانې جوړوئ د خپل ضمیر کې اول باید سوچ وکړي چې دې ویډیو غلطو خلکو ته جوړوي او څوک چې دې حمایت کوي دا ډېر یو خراب کار ده باید یو څوک خراب ویډیو یو چا ته جوړه کړي بل یو کس ورته ووایي چې دا زموږ خپل افغانان دي او بل ورته وویل چې په کمنټ کې ورته ولیکل چې ته ولې وروره یو چا پسې نن ده پسې ویډیو جوړوي سبا یې ما پسې جوړوي بله ورځ یې بل کس جوړوي دا خو مطلب نه چې چا بېعزتي کوي او هغه باندې لایک کمنټ راکړي دا خو سړي په روحیه باندې یو ډېر بد اثر کوي روهیده په ټیک ټاک کې سخت نه سخت کنځلمارانو ماته کنځل کړي زه ټیک ټاک کې ټولو ته وایم که نه چې زه د چا د کنځلو نه نه ډارېږم زه مې بیا هم په خپلو افغانانو باندې ننګ کوم دا زه کنځل ټیک ټاک کنځلو نه چا نه نه ډارېږم واجب ده نرگس جان فهمیدی یا ترجمه کنم نمیفهم پشتو میفهمی نمیفهم یادم رفته اما اگه دوست داری که بالا بیایی هم نوشته کو به او خاطر اگه میگم که نفهمیدی بگم کنم اگه میای بالا من میرم پایین سلام ندا جان نای جان خوب هستی خوش آمدی کی خوش آمدی سلام زکه تاسو چیزا هم پیژنم نرگس دچی بعد جنکی نه دیگه دو بعد کنار دیر وقت دیگه پیژنم نه دغه ویډیوز ما کتلې دغه چې غسترګي او سټایل ما خوښیدو زما سره کې نه چاته نشته ما میرم نرگس گفته بیار مرا خب ما میرم نرگس بیار بالا خب اوکی سیدی باشه میگه که دی غواړي ندا غواړي چې کنه د نفرت ختم سي وای نه غواړي چې نفرت زموږ پر منځ نه ندا سره خو ځا بل ورځم لایف راغلم د ندا د اکاونټ نم راغلم لایف کار کې تو رفته بود نه کار کې خداحافظ رحیم جان ندا ماشاءالله بچا خبره ندا بچا بازت ولا بعد ولا لګیدو هغه لایف کې دی نرګس وای مارا ولا پورته زنګ و دی ما ته کال کړی دی کنه چې زه نرگس اگزنگ بزن که برش بیاید چون تو رو نداره فالو نیه از خاطر دخت افغان دی دخت افغان پنوم دی دلتا دی لایف کی یا او کمنت پر آره ده آره کمنت ده دی لیکلی دی چې بیار زه کنه سکواډ کې چینجز راغی وی سکواډ کې چینجز راغی ولا که پته لګي کوم راغم زه خود لایف کې ناستم کرانه کنه سلام جور بخیر سلام علیکم خوب هستین جور هستین بخیر هستین سلامت از رحیم صدیقی و چشمایت دل برده زه پښتو نه وایم والی نه وای پښتو خوب هستین
الحمدلله تشکر. خوب است. تو خوب است؟ جیگر خوب تشکر است. تشکر. من نفهمیدم چی گفت. خب اما فهمیدم که اعتراض کرده بود یا دایرکت داشتیم، ولی ما فقط صرف انفالو کردیم، بلاک نکردیم. بلاک کار ما نیست. و اینستاگرام قبلی که دایرکت داشتیم او هک شده بود. کوس ولین رحیم جانه ولا پوه نه شوم نو زه خپل دی وای چې ما تا ته بلاک کړی نه دی خو انفالو کړی یم ته پر ما اعتراض کړی وې او هغه کانټاکټ چې په انستاګرام و که نه هلته زما انستاګرام حق سوی و، هلته ما چا بلاک کړی نه دی. او چې په ټیک ټاک کې دی هلته ما انفالو. تیک تاک انفالو کردیم فقط، ولی من 2 ماه پیش که بر اشرف غنی بابا که چیز جور کرده بود ویدیو، ما تو دویت هم کردش. هغه زه چې تا ته ما کومه خبره وکړله که نه، اوس د ورته ترجمه کوم. هغه دا پیغام ما دې ته نو ورکړی، د دې خو دومره سر دی ماشاءالله غټې سترګې دي، دې ته ما پیغام نو ورکړی. ما بل چا ته پیغام زما هدف بل څوک و. دا دې افغانان څومره زما ویډیوز ګوري، اوس هم دې زما په دې خبرو باندې نه پوهېږي کم په خبرې کوم. مطلب زما صحیح اینجا غټ سترګې داري، خو سترګې غټې غټې داري، خو ماشاءاللہ مغز تھوڑا کمزور ہے نا. نہیں ہمارا مغز کمزور نہیں ہے. ہم نے کہہ دیا کہ آپ کو صرف ہم نے ان فالو کر دیا، بلاک نہیں کیا. نہیں یہ ہمارے دان بھائی ہے. نہیں کیا ہوا تھا، آپ نے جو کمنٹ کیا تھا نا، آپ نے جو ویڈیو بنایا تھا، میں نے وہ ویڈیو آپ کے پیچھے نہیں بنایا تھا، وہ میرا دوسرا بندہ ٹارگٹ تھا. نہیں مجھے پتا ہے. آپ کو پتا ہے، بڑے بڑے آنکھ کے پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے نا. پتا ہے والا کا ترجمانی در تک کو پختو ورته وای د پارسی در ترجمه کم تو کوئی راته وای دا ہندی جب ادا ہندی دا انڈین. آپ کو پتہ نہیں تھا نا، اگر آپ کو پتہ تھا آپ نے میرا سب ویڈیوز دیکھا ہے. وہ لوگ مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کسی اور سے نہیں، اتنا نہیں ڈرتے. کیوں؟ کسی اور گلی بھی دیتا ہے، کتنا لوگ گلی دیتا ہے، کیوں نہیں ڈرتے وہ لوگوں سے؟ میں بات کرتا ہوں اور بعد میں اس کو پکڑتا ہوں. آپ نہیں، آپ کو جو آپ نے جو ویڈیو بنایا تھا وہ دوسرے بندے کو میں نے ٹارگٹ کر دیا تھا، مگر آپ اس پہ سمجھ نہیں گیا تھا. اوکے تاسو هندي خبرې کوي، اوس خلکو ویډیو اخلي او په ټیک ټاک اچوي چې دوی خپل ژبه باندې خبرې نه کوي، اردو ژبه خبرې کوي، بیا هم در او مجبور ہے. میفهم اما خوب است میفهمم. مجھے تھوڑا تھوڑا پختو آتی ہے، لیکن بات کرنے میں تھوڑا پختو آتا ہے، تھوڑا پختو آتا ہے. تھوڑا پشتو آتی ہے. کیوں اردو بات کرتے ہو اتنا تم؟ اردو کہاں اس لیے بات کرتے ہو کہ میں نے فلمیں بہت دیکھی ہے. میں نے بھی بہت دیکھا. پشتو بھی دیکھ لو، جاگیر خان دیکھ لو، اردو مت بولو، اردو مت بولو، ہندی بولو. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن یہ آپ پہ ہسبینڈ غصہ نہیں ہوتا ہے یہ فلمیں دیکھتے ہیں؟ کر کے کام نہیں کرتے، ہسبینڈ غصہ ہو جاتا ہے. نہیں غصہ ہوتا ہے؟ نہیں. روہت پہ تو ہسبینڈ بہت غصہ ہوتے ہیں. روہت پہ نہیں، گرل فرینڈ تو بہت غصہ ہوتا ہے. نہیں، I don't have girlfriend. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. نہیں آپ کا روہت تم گرل فرینڈ میں کیا کرتے ہو یار؟ تم اپنے آپ کے ساتھ میسیجز بھی کیا تھا، اور میں نے انسٹاگرام میں میسیج نہیں کیا تھا، دوست تھے. ابھی تک دوست ہے، ہم وطن ہیں. آپ مجھ سے بڑی بھی تھے مگر میں نہیں، ہمارا انسٹاگرام ہیک کر لیا لوگوں نے. شکر ہے کہ آپ ہیک نہیں ہوا. انسٹاگرام ہو جائے گا، انسٹاگرام تو دوسرے پیدا ہو جائے گا. آپ کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ میں نے ٹک ٹاک میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں غائب ہوگا، نرگس کہاں غائب ہوگا. میں بعد میں دیکھ لیا نرگس میرے ساتھ ہے نہیں، یہ بلاک ہوا تھا. میں نہیں بلاک نہیں کیا. نہیں، ابھی آپ مٹھائی لے کر آئیں گے. نہیں یار، غلط فہمی ہو گئی. نہیں ابھی تو یہ مٹھائی لے کر آئیں گے، روغہ تو ہو جائے گا. ابھی تو یہ دوسرا بندہ دیکھ لو، اتنا
تب مٹین راوړي روغه بوشو خو جریمه کوي میرا تو آتی ہے، بات کرو میرے تو ہندی آتی ہے تو زیادہ مٹائی ته په اردو کې څه وایي؟ جائیں گے اردو کې مٹائی ته څه وایي؟ مٹھائی ہوئی جرمہ میں اس طرح لگاتا ہوں. او کوئی بات نہیں، میں ایک جرمہ لگاتا ہوں. میں مٹائی لاؤں گا جیسے مٹائی لے گیا بنائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے کہ یہ میں جریمہ آپ کی آواز جریمہ کیا تھا. کس نے؟ اس کو پتہ نہیں. کس نے؟ میں نے جریمہ کیا تھا نا. کس نے؟ میرے کو. ہاں نا، آپ نے مجھے بلاک کیا تھا. نہیں ہم نے بلاک نہیں کیا. آپ یہاں جو ہے نا فلیگ افغانستان بنائیں گے. آپ نے میرے ساتھ جو ڈیوٹ کیا تھا نا، ابھی جریمہ ہے. آپ فلیگ بنائیں گے ورلڈ کپ. یہ لڑکی مجھے جانتے ہیں. تمہارے کیا نام ہے وہ لڑکی؟ تمہارے وہ میرڈ ہے، اس کا شادی ہو چکا ہے. میرڈ ہے یار. تمہارا نام شاید تمہارے واٹس ایپ میرے پاس ہو. اس نے لینڈ مار دیا آپ کے. آپ کے دوست ہے؟ میرے دوست ہے. ہم یہاں بیٹھے، آپ یہ لینڈ آپ کے اوپر مارتا ہے. ہم مر چکے. نہیں میں کسی سے میں کس کے دوست نہیں ہو بولے میں کس کے دوست نہیں ہوں. یہ ابھی فرشتہ آیا تھا. فرشتہ کو جانتے ہو؟ فرشتہ عالمی جو شمشاد میں ٹی وی میں کام کر رہا تھا، اس کو بھی اس نے اڑا دیا. ہمیں اس کے ساتھ کچھ باتیں تھی تو ہمارا لائف چلا تھا، یہ آ گیا سارا اڑا دیا. کیا ہوا؟ شمشاد میں کام کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. وہ ہم سے کیا زیادہ ہے؟ کچھ سب انسان ہے ہم. نیوز کې راغلی هغه شمشاد کو ته نیوز کې ومه دا کله د طالبانو حکومت راغلی نو دوی به تاسو الله راغلی ولا کوم څه راغلی دي. شمشاد پرېږده، موږ ریسپیکټ کوو، احترام لرو. یو افغان په صفت موږ پرې خوشحالي او زموږ افغانان مشهور سي که نه پرمختګ وکړي. خو تا یې خلکو د فرشته نه د ډېر خلکو نه یې پېژنې پوه شولې. که موږ لایف ګورو هغه کوو، تا دپاره لایف درکوو. هر چا خپل مشهوري باید ګورې. یو افغان چې څونه پرمختګ یې ګورې هغه باندې خوشحاله شو. زه چې کله ټیک ټاک ته راغلم، زه خلکو په ټي وي کتلی وم که نه. دلته ټیک ټاک کې خلکو پېژندم خو دومره نه. ګورې ټیک ټاک کې ما 2020 کې راغلم. ټیک ټاک نه ګورې زیات بیا مشهور ټیک ټاک نه شوم. ما فیسبوک کې چند سال کسان هست. دومره کسان ولکه څو زره از ما خو از 5000 زیات هست. نه ما خو 10 سال 2,80,000 لري رحیم صدیقی. 2,80,000 دي. ما خو باید ما سوشال میډیا کې اینستاګرام او ټیک ټاک هر چیز علاقه ده. ما 10 سال پس فیسبوک نہ میشناخت، خدا تک ٹک ٹاک نہ میشناخت. ما استفادہ میں کرتا. یہ کچھ دیکھ لو جو میرا فیس بک کا پیج ہے نا، اس میں 7,25,000 لوگ ہیں. اس میں ملینز لوگ دیکھتا ہے کیونکہ میرے فیس بک کا بہت شوق ہے. ٹک ٹاک میں سے تو آیا افغانستان لوگوں کے لیے آیا کیونکہ لڑائی کا بھی ہوتا ہے تو میں ایک بات کرتا ہوں، بات کو پھر میں پورا پکڑتا ہوں. اچھا ابھی میں آپ کو فالو کر دوں گی. اور ابھی جریمہ کیا دیں گے؟ میک اپ کر لو. میک اپ نہیں کر دیا ہے. وداؤٹ میک اپ بہت خوبصورت لگتے ہو. جریمہ کون آیا؟ جریمہ میرے دے دو. میرا آپ کو میں کیا لڑکی جریمہ تو مجھے لڑکا پسند نہیں ہوتا ہے. آپ مجھ کو دینا ہے جریمہ، تو آپ دینا ہے. کیوں؟ ایک تپڑ میں بول دو، ایک تپڑ جریمہ دے دو اس کو. میں آپ کو فالو کر دوں گی. نہیں آپ پہ جو میں نے شرط رکھا ہے افغانستان فلیگ بناؤ بھی اپنے. یہ کیا کہتی ہے منہ سے؟ ہاں یہاں بھی اور ویڈیو کوئی بات نہیں ہے بنائیں گے. لیکن ابھی ہمارا ٹک ٹاک بند ہو چکا ہے. میں ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ 10 دن کے لیے. Oh my God. میرا ٹک ٹاک لے لو. نہیں ہمارا تو اور ٹک ٹاک ہے. یہ لڑکا لینڈ مارتا ہے. ہسبینڈ آپ کو اڑا دے گا گھر میں. یہ لڑکا اس کو اڑا دینا. نہیں میں اس کو بھائی بول دو. میں اس کو جانتی ہوں پہلے سے، مشہور نہیں تھا. میں جانتی ہوں. نام کیا ہے؟ آپ کو بھی پسند آ گیا نام کیا ہے؟ نہیں
تیرا کار دی وشو مبارک بشه. دا خو ته وس نمونه ته روحت نامش چیست؟ نامش به نام کوچی را میشناسن. نام از ذهین زاین کوچی بایجان. اوکی کوچی بایجان. بایجان بجادی بایجان طرح نرگس پختو ہے کا پختو تھوڑا تھوڑا آتی ہے یاری پختو کو کوئی نہیں پتا صرف اتنا آتی ہے ڈوڈے خورے ڈوٹے خوری اور او سلامونا خدای پاما. میرے ساتھ لوگ کام کرتے ایران کا بھی ہے اور ترکش ہے اور فلسطین کا ہے جو میرے ہمارے دکان میں ہے، اور دوسرے جو ہمارے میکینکس دکان ہے وہاں چائنیز کام کرتے اور انڈین کام کرتے. اور سارے لوگوں نے پشتو یاد کیا ہے، میں نے ابھی تک دری اس سے یاد نہیں کیا. وہ لوگوں نے پشتو بھی یاد کر دیا مجھ سے. میں کبھی کام میں غصہ ہوتا میں اس کو کہتا ہوں کہ چکوی، اس نے یہ چکوی. میں جب غصہ ہوتا کہتے کہ چکوی. لڑکی بھی ہے، 3 لڑکی ہے، ایک افغانی ابھی آج افغانی لڑکی آیا، وہ بھی دری زبان ہے. اوکے تم یہ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیا هندی में بولو. هندی میں که تو باید بگو دری یاد بگیری من پشتو. دیوایت بعد دریزه که زن پشتو. ما پشتو یاد دارم. نه دری رحیم جانا تو باید دریزه که او نرگس باید پشتو. او بچه دری چرا یاد ندارم؟ دری یاد دارم. نه یاد داره ای خدا خواب گرفتم. خدا یہ تو خبری نمیکنی. تو خبری نمیکنی. دری کب بزنده که؟ دو دری کب ما میزنم، دو دری پشتو ما تو کب نمیزنم. دری کب بزن. اوکی خب حالا میرم یکم کار دارم، قط میکنم، فالو میکنم، گامت نکنم. تو یارو معنی دی وی چې زما کومه وی فالو کومه نه کنه و چې دی ورته فهمیده دا خوب ورځ از د لپاره او خوب شپه است د موږ لپاره خوش پاس. میگه با تو اگه اونجا روز است روز خوش، اگه شب است شب خوش، اما ما شب داریم شب خوش با ما. برو شبت خوش. خدای پامان. Good night. Allah Hafiz. جریمه خو باور که کنه نرگزه جریمه یاد نره. Of course. گفته که باید ویدیو رو جور کنیم. در اینستاگرام در اینجا نه در اینجا نه یکم سربینی. البته بیرق افغانستان. بیرق خود دیگه نه بیرق امارات اسلامی. No. I don't like. اگه امارات اسلامی را حمایت کردی با سایکل. خداحافظ. ورګه زه یو بل کس راواله مکنه 2 دانې کسان نه خلم. هو بل کس راځي هغوی دی بیا ما کټ کسې دي آزاد دي قربان. زه ولا ورګه خلک را خلم دا څنګه څوک په لار بس راځي هغه ته زنګ وام. اچا ریکوست زه په دې نه پېږم ریکوست کوم ځکه او داخله کوم ځکه زه خو خلک انوایټ کوم. څوک په دې نه پېږم چې څوک انوایټ کړي او څوک راشي. Request to join. Searching. Keep searching. من بلا پیار ہے رحیم. یہ کیا ہے؟ من بلا پیار نجیب دی نجیب بدلون نپیژم نداری؟ سراج روی. سراج روی. وہ من بلا پیار خیر. سوی؟ مرا بالا بیار خیر رحیم. پلیز ما ته زنگ وام. زه خو زنگ ویم دلته خو کار نه کوي. زه زم در نه لاړم ورخه جانوار قربان خوشاله سم ډېره مننه. شی به غواړم خبر شوی نه یو ما غپ مو لګولو خبر. نه بغمه خوشاله سم بعد لا ډېر مودې در سره خبرې مې وکړه. شش په درته غواړم هر شي چې انداز خوشاله وکړم. زه غپ لګوم ولا دا غپ چې ونه لګو سات نزيري. نه بس نه کېږم فکرې دي. خلکو کمنټس کول مرزه لای د مرزه سم مرزه څنګه عجیب خلک دی خو چې وګ غپ چاپ لګوم. سل قربان دي سم شش په غواړم درته. دوستانو سلام علیکم. الله دې خربان کما.
بند شو لغاش